یو اوس موجوده وخت جوهر روانګیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم او سپیکر تاسو ته سپارم تاسو به د دې غونډې کوربتوب کوئ. ډیره مننه نور صابر ملګري. قدرمنو کتونکو زه جوهر لونګین د کاناډا نه. مونږه د پښتون کونسل کاناډا او د پی ټی ایم کاناډا د اړخه د عامي مبارز او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ د عارف وزیر د تعزیتي ریفرنس انلاین تابع کړی ده، ځکه چې د کووډ 19 له کبله په دنیا کې خلک په ایسولیشن کې دي او په ګیدرینګ باندې پر راغونډېدو په دې باندې بندیز دی. په دې وجه باندې مونږه انلاین د تعزیتي غونډه را جوړه کړله. د دې غونډې صدارت به زموږ سره کوي زموږ د پښتون کونسل مشر او زموږ ډېر قدرمن مشر شوکت لاله. هغه ته د دې غونډې صدارت سپارم. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ قامي مبارز عارف وزیر په یو پیښه کې ټپي شوی او بیا د هغې نه پس په هسپتال کې ساه ورکړه. زمونږه دپاره دا ډیره د غم او د ویر ورځ ده. مونږه دړمن یو، مونږه غمجن هم ډیر یو، خو دا یو خبره په نظر کې لرل پکار دي چې په تحریکونو کې په مبارزو کې قرباني راځي. زمونږ مشران هم د دې نه مخکې ډېرې قربانۍ ورکړي دي، ځکه د بده مرغه مونږه په جغرافیایي لحاظ سره په داسې ځای شتون لري پښتانه چې هغه ټول عمر د اړي ګړي سره مخ وي او بیا په تیره چې کله زمونږ پښتونخوا پښتانه د یو داسې ریاست په چوکاټ کې رابند کړي شو چې هغه پیرنګیانو خپل وارثانو ته وسپارل، نو هغوی زمونږ سره هماغه پالیسۍ جاري وساتلې کومې چې پیرنګیانو ساتلې. په دغه وطن کې د خپلواکۍ سر پورته کول داسې دي لکه سر بیلل. خو زمونږه اتلانو شر هم سر ټیټ کړی نه دی. ډاکټر خالق زیار صاحب وایي چې د وخت هر حکم ته غاړه کېدم، چې د وخت هر حکم ته غاړه کېدم، دومره دا ژوند را باندې ګران نه دی، که شمله وساتم او سر ورکم دا کار پوهېږم د تاوان نه دی. مونږ ته دا پته ده چې د خپلواکۍ غږ پورته کول یا د خپل حق اخیستل چې کوم دي په دغه وطن کې دا د سر په بازۍ ده، خو د خپلې خاورې د خپل ولس لپاره مونږ دغې ته تیار یو. تمهید نور نه اوږدوم ملګرو، زه دلته زمونږ سره پکې ډېر ملګري داسې دي چې هغوی به اوس راځي زمونږ سره به په دې غونډه کې ګډون کوي. تاسو دا غونډه زمونږ د پښتون کونسل د فیسبوک د پیج هم لایو کتلی شئ او د پی ټی ایم کاناډا د پاڼې نه هم کتلی شئ، او ټولو ملګرو ته چې څوک دا ګوري نو هغوی ته هم دا خواست کوو چې تاسو یې د خپلو پاڼو نه د نورو ملګرو سره شریک کړئ. مونږه 13 ورځ د دې غونډې چې کوم د دې آی ډي و هغه مو هم شریکه کړې وه، د هغې پاسورډ هم شریک کړی و. نو که داسې ملګري غواړي چې زموږ سره په دې کې ګډون وکړي نو هغه زموږ سره په دې کې کولی شي، ځکه چې مونږه دا غم چې کوم دی دا زموږ په لر او بر یوازې نه، دا په ټوله نړۍ کې چې پښتانه دي هغوی دا مانځي. دا قامي غم دی زموږ، او د دې سره دا یوازې مونږ دا غم نه مانځو، مونږه دا احتجاج هم کوو په دې انلاین داسې په دې باندې چې مونږ یو احتجاج هم کوو. په دې وخت کې زه دلته مایک سپارم خپل ډېر قدرمن مشر او زمونږ د پښتون کونسل غړی ډاکټر مقصود صاحب ته چې هغه راشي او د خپل نظر وړاندې کړي. ډاکټر مقصود صاحب.
ملګرو زه خو د دې دغه نه فارمیټ نه خبر نه وم چې ګینې انډیویجوال به موږ خبرې کوو، خو دا خو یو مسلسل غمیزه ده چې روانه ده. نو لکه زمونږ خو دا ژوند چې دا مرګونه دي او زمونږ خفګان دی او ویرونه دي. نو څنګه چې څو ملګرو خاص کر ډاکټر زبیر دا کړو چې موږ به ویرم کوو، خو په کار دا چې موږ ارګنایز شو او د هر یو داسې یو نقصان چې دی دا چې څونه نقصان هم دی خو دا تنظیمونو ته دغه هم ورکوي، لکه ژوند هم ورکوي او خاص کر د مزاحمتي تنظیمونو ته ژوند ورکوي. نو په کار د چې دا هم په نظر کې وساتو او بیا په تېره باندې دا هم په نظر کې وساتو چې عارف وزیر خدای بخلي چې د هغه واړه او د هغه کور او د هغه نور فامیل لکه علي وزیر چې دا ټول موږ په خپلو دعاګانو کې او په پیرزیونو کې وساتو. نو زه ډېرې اوږدې خبرې نه کوم، خو بس موږ دا دعا ده چې خدای پاک د پښتنو دا غمیزه رالنډه کړي او خدای بخلي ته د خدای پاک په ګور دی نور شي او اعلی مقام دی ولا ورکړي. ډیره مننه ډاکټر مقصود صاحب. څنګه تاسو وی او حقیقت هم دغه دی چې موږ به دغه سي د غم بم منځو خو موږ ته منظم کېدل دي او څنګه چې ما وختي مو وی زمونږ به داسې په دې تحریک قرباني راځي او موږ به داسې ورکول کېږي. نن به زما د پرون دغه نمبر او سبا به زمای بل ورځ به د بلی خو دا چې موږ ته منظم کېدل دي چې دشمن ته دغه لار او نشي هغه موږ دونه په اسانه نه وي. نو دا ډیره ښه خبره ده چې موږ ته منظم کېدلی. دلته کې زه مایک سپارما شریف مومن صاحب خپل ډیر قدرمن مشر چې دلته د پیوستون ټولنې مشر دی. شریف مومن صاحب ته مایک سپارما چې هغه راشي د خپل نظر وړاندې. بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل نوبت سره د کنفرانس ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او ورپسې د ښاغلي خدای بخلي شهید عارف وزیر صاحب کورنۍ ته خپلوانو ته د هغه د تحریک او د لارې ملګرو ته د زړه د کومې هغه ته د تعزیت وړاندې کوم. الله دې هغه ته جنتونه او مغفرت نصیب کړي او د لارې لارویانو ته یو ملګرو ته دې الله پاک صبر ورکړي او همیشه دې همدغسې په خپله لار باندې کلک ولاړ. دې کې هېڅ شک نشته. مننه لونګین صاحب او د دې صبري صاحب نو ټولو د پښتون کونسل نه مننه چې دغسې همیشه پښتانه په راغون کړي دي او د پښتنو غږ یې اوچت کړی ده. دې کې هېڅ شک نشته چې پښتانه په نن سبا کې یو منظم کېدلو ته او یو هغه ته ضرورت لري. پښتانه د تاریخ په اوږدو کې د هر خوا نه ټکل شوي دي، ضربونه پرې شوي دي، دښمنان لري. دې کې هېڅ شک نشته او هغوی دښمنان د پښتنو د یووالي نه ویره لري. نو دوی په هر ځای کې چې په زنځیري ډول دي او په اجتماعي ډول دي د دوی د له منځه وړلو کوشش شوی ده او بیا خصوصا دغسې د سر کسان دغسې نومیالي کسان او نوموړي کسان همیشه د دښمنانو ښکار ګرځېدلي دي. نو د دې په ځای باندې چې دغه زنځیري او هدفي وژنې ودرېږي او پښتانه یو بل ته لاس ورکړي او پښتانه سره په هر ځای کې چې دي یو غږ شي، یو موټی شي او خپل دښمن وپېژني. مهم دغه شی ده چې باید خپل دښمن وپېژني چې ولې او دغه کار کېږي او نورو ته یې ور په ګوته کړي، دا خپل دښمن نورو ته ور په ګوته کړي، نړیوالو ته یې ور په ګوته کړي چې دغسې دښمن لرو موږ او پښتانه یو د عدم تشدد خلک دي. هېڅ کله یې تشدد نه ده خوښ کړی او نه یې خپور کړی او نه یې خلکو ته د دې ویلي. خو پښتانه همیشه یو سوله او مینه‌ناک خلک دي. سوله یې خوښه کړې ده خو په دې باندې همیشه ظلمونه شوي دي او په دې باندې جنګونه تحمیل شوي دي او تر نن ورځې پورې پرې روان دي. نو دغه لاندې خبرې بیا هم
د تحریک ټولو ملګرو ته او ټولو مشرانو ته زه سلامونه وایم او دغه ورته وایم چې خپلو منځونو کې سره ټول دغسې مشران سره یو ځای شي او هېڅکله دښمن ته وخت ورنکړي چې دوی تی په پاشان کې مرګونه کېږي. دې کې هېڅ شک نشته. دغه لار د مرګونو لار ده. دې کې مرګونه هم کېږي، دې کې بندیخانې هم راځي، دې کې جیلونه هم راځي، خو عزم و ارادې لوړې دي او هغه پاکې ارادې دي. نو پاک او عزم او په دې ارادو کې دا شیان راځي. دې ته باید سړی چورت خراب نه کړي. نړۍ مننه. ډیره مننه ناجي صاحب. زه ملګرو څوک اوس مونږ جوین کړي بیا په فیسبوک باندې یو ځل بیا تاسو ته دا یادګارونه درکوم چې پښتون کونسل کنیډا او د پی ټی ایم کنیډا د یو انلاین تعزیتي ریفرنس تابع کړی دا د عارف وزیر ملګری په شهادت باندې داغه یو تعزیتي ریفرنس تابع کړی دا. زموږ سره نور ملګری هم را روان دي په دې کې ګډون کوي او زمونږ د چا ملګری پکې مایک آن دی نو ماته پکې داغه واس شور راځي نو نه پوهېږم چې د کوم ملګری مایک آن دی که هغې خپل مایک میوټ کړي نو اوس چې کولی شي بند کړي. اوس چې کولی شي بند کړي. ماته شور زما سره په دې ملګرو زما ټول ترتیب زه دلته کوم. تاسو خپله خبره جاري ساتئ، زه شاته روان یم. زما سره ملګرو په دې کې چې زه کوربه یم، زما سره په ټکنیکی سایډ باندې تخنیکی سایډ باندې زموږ د پښتون کونسل د اطلاعاتو سکرټر نور صابر هم دی. نو کو څه داسې دغه راځي نو ملګري نور صابر هغې سره تاسو ګورئ. زموږ سره نور ملګري هم را روان دي. ډاکټر کمال صاحب هم موږ جاین کړي یو، هغه ته هرکلی وایو. زه اوس دلته کې خپل بل یو ډېر قدرمن مشر او زموږ د تحریک ملګری زموږ د پښتون کونسل غړي هغې ته ډاکټر هارون ته مایک سپارم چې راشي خپل نظر وړاندې کړي. ډاکټر هارون صاحب. سلامونه ملګرو، ډیره مننه جوهر صاحب. نو بس دې کې به موږ څه ووایو، د غمرازۍ نه علاوه نور موږ سره څه شی دي. ولې چې زموږ پوزیشن دونه کمزوری دی چې که موږ هر څه وکړو د جابر ریاست فاشست ریاست سره زموږ وس نه ور راسي. خو په داسې موقع باندې بس فوکس اوس په دې خبره باندې پکار دی چې کم سیز نه دی ته زیات زور رسي نو هغې باندې موږ فوکس وکړو او کم موږ په وس کې کیدی شي. وس دغه دی چې دا ریاست یو شي ته ډېر زیات سنسیټیو دی چې هغه د کومه د پروپیګنډا اسپیکټ دی یا کوم د سوشل میډیا د دې ته دا ډېر زیات سنسیټیو دی. نو دې سلسله کې خپل ایفرټس فوکس کول غواړي چې دا به څنګه کاونټر کول غواړي. لکه څرنګه دا موږ وکتلو چې په دې ریاکشن کې د پنجاب گورنر ټویټر هینډل نه کم بیان راولو، بیا وروسته هغه ریټریکټ کړی دی. خو په انجانې کې هغې نه دا یو خبره د دې خولې نه رووته چې هغه د دې هغه صحیح نیچر ترجماني کوي چې دا د دې نیچر دی چې یو طرف ته ظلم هم وکړي، قتلونه هم وکړي، خلک هم مړه کړي او بیا په بره داسې ګندګیري هم شروع کړي. نو بس ملګرو ته دا خواست دی چې په خپل انډیویجوال سطح باندې د دې مقابله کول غواړي. د دې عارف وزیر شهید که د دې کاس ته مونږ څه کولی شو نو هغه به دغه وي چې مونږ په دې باندې خپل ایفرټ وکړو، خپل انفرادي سطح باندې هم لګیا اوسو چې تر څو پورې کولی شو د دې پروپیګنډو مخنیوی وکړو. ولې چې دا ډېر یو لوی سټرګل دی، دې کې ډېرې مرحلې پاتې دي. بس دې کې ډېر محنت پکول غواړي او خپل فوکس په دې خبره باندې ساتل غواړي. نو بس زما دا خبرې دي. نور ستاسو ملګرو ته مننه، ډېره مننه. ډیره مننه ډاکټر هارون صاحب. و همداسې ده چې موږ به په اجتماعي توګه په انفرادي توګه همدا مبارزه منظم کیږو، دا مبارزه به جاري ساتو او دا
حالات چې کوم دي د دې نه به مخکې نورم موږ ته داسې ډېر مشکلات مخکې له راځي، خو موږ دغه مشکلات په دې حل کولی شو چې موږ کله منظم یو، زموږ غږ یو وي. شکر دی زموږ سره تحریک اوس شته دی او د دې نه مخکې هم داسې قومي تحریکونه راغلي دي او زموږ مشرانو پکې دغه کردار لوبولی دی، قربانۍ ورکړي دي. نو باید چې موږ هم منظم شو، سیاسي شعور لرو، بیداري ولرو، هله به کېږي. دشمن غواړي دا چې موږ تشدد طرف ته راولي، ځکه که موږ تشدد ته راشو نو دته اسانېږو، بیا دې موږ په اسانه والي شي. ډېره مننه. زه دلته اوس یو ځل بیا خپل یو بل ډېر ګران مشر چې موږ جاین کړي یو ډاکټر کمال صاحب چې کوم دی هغه جاین کړي یو، هغه ته هرکلیم وایو او هغې ته مایک هم سپارم که هغوی زموږ غږ اوري نو چې هغوی راشي او خپل نظر وړاندې کړي. السلام علیکم. زما غږ درځي؟ تاسو غږ راځي ډاکټر کمال صاحب، هرکلی درته وایو. مننه. السلام علیکم تاسو ټولو تخنیکي همکارانو او ملګریو او دلته پښتون کاناډا کونسل مشرانو، ټولو تخنیکي همکارانو ته زما سلامونه وایم او په ضمن کې خدای دې وکړي چې تاسو ټول د اوسنۍ حالاتو نه په خیر تېرېږئ، خصوصا کومې واقعې چې په سیمه کې شوي دي د شهید عارف وزیر په حساب باندې د هغه د شهادت د خدای قبول کړي او هغه د هغه کورنۍ ته تسلیت وایو، د هغه قوم ته تسلیت وایو. موږ او تاسو ټول یو بل ته باید د دې غمرازي کې شریک اوسو او دا ډیره یعنی دا د نن ورځې خبره نه ده، دا د پرون ورځې نه، دا د کومه ورځ نه چې دا ریاست جوړ شوی ده او پښتون د حوصلې امتحان اخیستل کیږي او وخت په وخت او زمان په زمان باندې دې ته توطیې جوړیږي او په یو قسم او په بل قسم وژل کیږي. خو یوه خبره دا ده چې نن سبا په فیسبوک کې او په سوشل میډیا کې دوه قسمه پیغامونه ډېر جدي ښودل کیږي. حالات خو دا هسې دي چې ځینې کوشش کوي چې موږ زر په دې اور کې ور واچول شو او په دې کوشش کوي چې دوی وایي چې د عدم تشدد فلسفه چې دا وایي انټن نه ورکوي او یا دا ضرور نه ده او دا داسې ده هغسې ده. خو لکه بل دا هم یعنی یو خوا لاجیک ده چې دا باید سړی لږ د جدیت نه کار واخیستل شي. خو له بل خوا چې دا وایي چې هم ډانګ ده هم ټانګ ده، داسې ده چې د موږ او د خلکو غږ څوک نه اوري. څومره شهیدان نور ورکو او څومره د سر سړي چې ده موږ ورکو. ډیره د افسوس خبره ده چې د انټرنیشنل کمیونټي چې د هغې په دې باندې ډېر کم غوږ یو دوه میډیا په موږ باندې به داسې خبرې کوي چې هغه یوه ډیوه راډیو ده، اشنا راډیو تلویزیون ده او یو څه د یورپ دي. په کار خو دا ده چې نور خو د انټرنیشنل کمیونټي هم دا غږ اورېدلی وي، څومره موږ د دوی د تاسیساتو مخې ته ودرېدو او مظاهرې هم وکړلې. نو زه نه پوهېږم چې تر کومه اندازه به دا نور جریان لري چې د دوی د موږ د حوصلې امتحان به اخیستل کېږي او د دې ریاست په مقابل کې باید لکه څنګه چې تاریخ موږ ته ښودلې ده او همغسې باید سړی ورسره ودرېږي. زه له یو طرفه که چېرته د افغانستان خبره وشي، هغه هلته په داخلي مسایلو کې دومره راګیر ده چې هغه ترېنه سر نشي پورته کولی. کرپشن پکې هغلته ده، مسایل هغلته جوړ شوي دي، ورته نه پرېږدي چې هغه سړی خپل کار او خپل روزګار ته پرېږدي. له بل طرفه همدغه د پنجاب د استعمار د لاسونه دومره اوږده دي چې ان تر ارګ او تر خولې پورې رسېدلي دي. هغه ورسره مخامخ جګړه کوي. خو اوس پښتنو ته څه پکار دي؟ اوس پښتنو ته څه پکار دي؟ څه رقم کولی؟ آیا د دې الټرنیټیو غیر له دې الټرنیټیو نه چې بس همیشه به بس دا هغه کوو، جرګې به کوو، غټ غټ میټینګونه به نیسو؟ آیا دا 2-3 کاله دومره کافي وخت نه و چې منظور پښتین او پی ټي ایم دومره خلک
په یو غټ تعداد کې راساتلي دي، را جوړ کړي دي. او اوس لغه د اویرنس به نور څومره وخت نیسي چې راځي به که خبره لا نوره هم پاتې ده. زه نه پوهېږم چې د اویرنس 1 کال وي 2 کال 3 کال. زه چې پوهېږم د کوزي پښتونخوا خلک د بر پښتونخوا نه ډېر ایجوکیټډ خلک دي، هغوی په یو اشاره باندې پوهېږي چې نور وخت دی یا نه دی. باید دغه د پی ټي ایم مشران نور مشران په دې باندې نور اخري فیصله وکړي چې نه نور هغه وخت را رسېدلی دی او یا کله ډېر غټ وخت چې موږ یې حوصله ورکړله د موږ د حوصلې امتحان واخیستل شو. نور باید د انټرنیشنل کمیونټي ته او اپیل وشي چې دا موږ په کوم حالت کې د دې موږ د روزګار ولې دغسې ده. زه چې پوهېږم په کار ده چې د پی ټي ایم مشران باید د نورو د کوزي پښتونخوا له هغه علماو سره له هغه پارټۍ مشرانو سره نور کینی او دغه د دغې لویې مسلې غم وخوړل شي. دویمه خبره پکې دا ده په کار خو دا وه چې دغه سړي چې عارف وزیر همیشه یې ځان افغان بللی د لوی افغانستان ډېر غټ ارمانجن و. دا یې هم باید چې دی په میرانشاه یا ډیر اسماعیل خان کې زخمی کیږي په کار دا ده چې دی هغه ته راوړی وای افغانستان ته راوړی وای. آیا په افغانستان کې بیا دی ځي هماغه اسلام آباد ته ورځي ته نه پوهېږي چې هلته څه واقعیات کېږي. بیا هم دوی د دې خلک به تا څه مراقبت وکړي خو په یو حساب باندې تا څوک دي نور بیا په چا شک کوي چې نه زه غیره خلک وویشته یم زما خپل ذاتي دښمنان دي او که دا سیاسي مسله ده. دې سره به د نور هم د خلکو هغه روحیه نور هم زیاته شوې چې په کار دا یې کابل ته راوړی وای. کابل کې چېرته خپله ډاکټران یا څنګه چې ویل کېږي چې لا اوسه پورې کافي کیپیبلیټي د ریسورس نه لري د هسپتالونو او د دې شیانو هغه به انډیا ته انتقال کړی وای هغه به بل ځای ته انتقال کړی وای. څه ضرورت و چې دا یې بیا اسلام آباد ته وروړ چې بیا دغسې حالات هم ځي. نور دا یوه سیاسي مسله هم ده. دا زما خبرې دي بیا که وروسته بیا به بیا در سره خبرې وکړم. ډیره مننه ډاکټر کمال صاحب، ډیره مننه ډاکټر کمال صاحب. تاسو خپل نظر وړاندې کو او څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره دغه ریاست کې دا ناورین چې کوم دی دا د ډیر وخت نه را روان دی. بیا م دا هم ذکر وکړو چې د تحریک دا دی کال به وشو اخر ولې نه منظم کیږو. نو ظاهري ده زمونږ تاسو ته به پته وي چې په کوزه پښتونخوا کې یا زموږ جنوبي پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا کې مونږه باندې ریاستي مشینري دومره کار کړی دی چې دا به وخلي. په مونږه په پښتنو کې هغه منظمتیا لا نشته دی خو مونږه پر امید یو، مونږه مایوسه نه یو. دغه د ورځ ورځ د مونږ سره هغه ویرنس بیداري راځي او ریاست هم دا غواړي چې مونږ تشدد ته مخامخ کړي دغسې په دې شکل باندې. خو نه مونږه چې د څو پر سیاسي بیداري نه ده راوستې. تاسو د تشدد خبره وکړله دلته اصلي کې خبره هم دلته دا ده چې که مونږ په دې موقع باندې په دې وخت باندې تشدد ته لاس کوو د مزغو په ځای د لاسو نه کار کوو د قلم په ځای ټوپک ته لاس کوو نو دا زمونږ په ګټه نه ده، زمونږ په تاوان دی. دا ټیم نه دی دا وخت ځکه چې زمونږ سره لا قام په هغه شکل باندې لا نه دی ولاړ. زمونږ خپل قام چې کوم دی مونږ لا نه دی بیدار کړی هغسې. خو دا یو کار په زړه پورې کړی دی، پښتون ژغورنې غورځنګ کړی دی چې دشمن یې په ګوته کړی دی او نیغ په نیغه په ګوته کړی دي. ستاسو ډیره مننه کوو. دلته کې اوس زموږ سره ډاکټر سید عالم صاحب ته هرکلی وایو، خپل ډیر محترم مشر هغه مونږ جاین کړي یو. سید عالم صاحب تاسو ته هرکلی وایو او تاسو ته مایک هم سپارم. سید عالم صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو مونږ دلته کې جاین کړلو. زه یو ځل بیا کتونکو ته دا وایم چې پښتون کونسل کاناډا او پی ټي ایم کاناډا دا یو انلاین ریفرنس چې تعزیتي ریفرنس چې کوم دی د دې تابع یې کړې ده. زموږ سره پکې د بیلابیلو ځایونو نه په کوم ځای کې چې پښتانه دي هغوی راځي ګډون کوي. زموږ نور ملګري هم را روان دي. زموږ سره موجوده وخت ډاکټر سید عالم صاحب راغلی دی، هغوی ته مایک سپارم او هرکلی ورته وایم. او دا پروګرام ملګرو آنلاین په فیسبوک هم روان دی او په فیسبوک باندې کتلی کېږي. دا زموږ د پیجونو نه زموږ په پیج چې ډاکټر سید عالم صاحب تاسو ته هرکلی وایو او تاسو ته مایک سپارم. ډاکټر صاحب زما غږ اورئ تاسو؟ او جی ستاسو غږ اورم، زما ولا اورئ؟ او جی ستاسو غږ راځي. هرکلی درته وایو ډاکټر صاحب سلامونه احترامونه، ستړي مه شئ. تاسو ته مایک سپارو. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
ما خو صرف د ډاکټر صاحب د لږ خبرې واورېدلې موضوع پوره څه دی که لږ مې پوه کړې نو بیا به خبرې وکړو. زه یو ځل بیا دا وایم ډاکټر صاحب چې دلته کې په دې ګیدرینګ او په هر څه پابندي ده، تاسو ته پته ده چې دلته کې نشو کولی د کووډ 19 په وجه. نو مونږ پښتون کونسل کاناډا او پی ټی ایم کاناډا د زوم د لارې انلاین غونډه را جوړه کړې ده، تعزیتي ریفرنس دی علي وزیر فاروق وزیر باندې. نو په هغې باندې خپل نظر ملګري وړاندې کوي. دا غونډې تابع هم کړې. ډاکټر صاحب تاسو आवाज ماته نه راځي. دیم پوهه چې ولې اوس راغی واپس تغه شو. اوس یو ګورئ. اوس ټیک دی جی، اوس سم دی جی، اوس سم دی. اوس د ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړلې، اول خو دا ده چې د سانحه یقینا ډېره غټه سانحه ده او دغه ټول وطن یې جړه کولی دی. دلته ولس ملګري ټول ډېر راپارولي دي. د د انجري چې کومه وه چې په کومه حواله سره ډاکټر صاحب خبره وکړه، نو دا داسې وه چې د که دلته څوک میډیکل ډاکټر ناست وي نو دغه دوه قسمه ګولې وې، یو د ښي طرف ته په سر لګېدلې وې او دا دواړه ګولې په دماغ کې پاتې شوې وې. د ښي طرف ته ټیمپورل لوب چې وي نو دا ځان سره وړی و. دویمه چې کومه زخم و د ښي طرف ته اوږه باندې لګېدلی و او په هغه کې دغه کلیویکل بون چې کوم دی د دې سره لاندې سب کلیوین آرټري او وین هغه والي و. نو دې چې کله واڼه کې و د ګلاسکو کم اسکیل 4 و. نارمل چې کم دی دا 12 پکار دی. د 4 ګلاسکو کم اسکیل کې د هلو تاسو غږ راځي ډاکټر صاحب، مونږ تاسو غږ راځي. نو په هغه کې په واڼه کې خو بندوبست نشو کېدی. ډي خان والو کوشش وکړو خو هغه نه و. نو بیا زما سره په رابطه کې ما په پېښور کې ورته بندوبست کولو، خو دوی بیا ټیک فیصله کړې وه ځکه چې دلته همغه نیوروسرجي کووډ 19 لپاره هغه کمپلیکس هسپتال وقف شو. نو پیمز هسپتال کې چې کوم و نو په هغه کې بنیادي پنجابیان نه و، ټول پښتانه ډاکټران و. یعنې پکې یو پنجابي و نو ټول پښتانه، بلکې دومره پیژندلو، دومره زیات خبرو د پی ټی ایم نه د هر شي یو کس یې پیژندلو. شاباش. هغوی ډېر لوی تعاون هم وکړو. خو د که دې بچم وې د دا سب کلیوین ویسل د وجې نه د ښي طرف ته لاس چې کوم و د ښي لاس د ګینګرین کېدلو، د پنجې او دا ګوتې دا ګینګرین شوې وې، دا نور به ګینګرین کېدو. د بلډ پریشر کې کېدو نه او د بنیادي یوه ګرده وه، یوه ګرده مخکې د کاڼو په سلسله کې پخوا لرې شوې وه. نو دا ټولې سره کمباین شوې. که دې بچ کېدې هم په اپریشن کې د ټیمپورل لوبیکټمي وکړه، ټولې لرې کړو، هغه تللی و. نو ټیمپورل لوب د ژبې یعنې د اواز او د دغه سره تعلق لري، د خبرو سره. نو د ګس طرف ته د نیم وجود د شل کېدو او د خبرو د غوږونو یعنې د اورېدو په اثر باندې به ډېر اثر کېدو. دا خو هغه ټیکنیکل خبره ته کوم. د بله سوال چې کوم دی نو 2 کاله کې پی ټي ایم ډېر شیونه وکړل، ډېرې ګټې راوړلې او په کې یوه ګټه نن هم دا ښکاري چې په دې خاندان کې د په یو حساب سره 14 شهید دی، په بل حساب سره 18 شهید دی. نو که دا موږ 18 واخلو نو 13 شهیدانو کې ټول په شریکه چې ټول مشران وو، د هغوی د سره نه چا ذکر هم نه کولو او د 18 چې کوم دی د ټول نړۍ راوپاروله، د نړۍ پښتانه راوپارول. دا هغه پی ټي ایم دی چې د کم د وجې نه دومره اواز پیدا دی، خو نه تاوان خو شوی دی که نه.
اوس تاوان شوی دی په د 2 کالو کې دا بالکل حقیقت دی چې پی ټی ایم هغه تنظیم ته، هغه ترتیب ته، هغه حکمت ته، هغه د یووالي ته، هغه ټیم ورک ته، تقسیم کار ته نه ورسېدو. چې نه دی رسېدلی د هغې په نتیجه کې ریاست خو د ټول نظامونه لري، فوج لري، پولیس لري، بیروکراسي لري، فنډ لري. ریاست دی موږ خو بې وسه خلک یو او موږ چې ترتیب ونه ګڼو، موږ جوړ نه لرو، نو بیا خو به مقابله ډېره ګرانه شي. اوس په داسې وخت کې نن هم چې دلته موږ پېښور کې جنازه کوله، نو پاکم ځوانانو دا سوال کولو چې د عدم تشدد تر څو پورې موږ د داسې وکړو، ټوپک ته راولو، د طالبان دې مړه کړو. ګوره چې طالبانو پسې خو چې ولګو نو بیا همغه کار وشو چې کوم بنیادي بیانیه د پی ټي ایم وه، نو هغه خو دغه واله که څنګه چې لونګین ملګري وویل چې دشمن یې په ګوته کړو، نو دشمن خو د طالب خو د دشمن یو د لاس لوړ دی، هغه خو نور څه حیثیت نه دی چې ریاست یې هغه په شان نه وي. نو طالب خو په واڼه کې یوه شپه هم نشي تېرولی. نو چې کله موږ اصلي دشمن نه کړو یاد، د بل چا سره ونښلو، بخښنه غواړم او وایي چې د خبره د سپي سره جګړه د سپي سره مه کوه، د سپي مالک سره یې کوه. نو په هغه حواله سره موږ د طریقې په حواله سره نه یو غلط شوي. او دغه هم یو حقیقت دی چې د قومونو چې کم تحریکونه وي د محکومو طبقو کوي که د محکومو قومونو وي، نو دا په سپایرل شکل کې وي، دا نیغ نه وي، دا سپایرل شکل په دواړو حوالو سره وي. یو خو په دې کې موړونه وي، نو دا رو رو ځي، رو رو بله ځي رواني. دویم دا وي چې دا سپایرل د سپرینګ هم وي، نو قامونه چې کله یا محکومه طبقې محکومو قامونه چې کله دباوي، نو چې څومره دباوي، نو چې کله هم لاس ترې راوچت شو، نو همدومره په زوره به د په د پوزه لګي. نو د محکومیت او د ظلمونو دغه یو کیس هم ضایع کېږي نه. د پښتون په خیبر پښتونخوا، په بلوچستان کې پښتانه، په پاکستان کې مشته پښتانه، دغه اوس مکمل زما په نظر سره په دې کې 90% خلک بنیادی نتیجې ته رسېدلي دي. په دې کې به مثلا د پېښور ویلي موږ مثال والو، چې پېښور ویلي چې کومه ده دا زموږ نه مخکې ډېره زیاته کړېدلې ده. د خدایي خدمتګارو چې څومره قربانۍ ورکړي دي، د پی ټي ایم د 2 کاله قربانۍ خو د هغې په مقابله کې په وړو کې د مالګې برابر هم نه دي، یعنې دومره قربانۍ ورکړل شوي دي. نو هغه قربانۍ چونکې د نورو تحریکونو، مزدور کسان شو، خانه شهید تحریک شو، اوس په هغه دوران کې چې کومې قربانۍ ورکړل شوې او نتیجه ته نه رسېدلې، نو د هغې خلکو په ذهنونو کې سوالونه وي، د ذهنونو کې شکونه وي. هغې دا مطلب نه شو چې ستا همدرد نه دی، هغې دا مطلب نه شو چې ستا ملګری نه دی، هغې مطلب دا دی چې د په ذهن کې سوالونه دي، سوالونه جواب کا. د هغه په ذهن کې شکونه دي، شکونه یې وباسه. دا مرحله موږ لا نه ده پوره کړې. همدغه رنګ چې کوم لینن چې کوم وایي په خپل کتاب what is to be done. جوهر خان اواز دزي اواز تاسو راځي ډاکټر صاحب؟ مونږ په فیسبوک باندې آنلاین ټول نړۍ تاسو غوړي په خپل پیجونو مونږ آنلاین زموږ دا میټینګ چې کوم دا غونډه چې کومه ده آنلاین روانه، تاسو پاک اواز راځي طرف کوونه، تاسو ځکه غږ نه کوو، تاسو نه طرف کوو، تاسو جاري وساتئ خپل خبره. نو ګوره جی دا what is to be done کې چې اوسم زه وګورم په دې روجه کې مې بیا ویلو، تاسو یقینو کې چې هلته سوشل ډیموکریټ ته لري کما د هغې په ځای باندې پی ټي ایم کما او هلته ورکینګ کلاس په ځای باندې زه پښتون کما، نو دا نور ټول کتاب زموږ په واره سره دی. نو په هغه کې دا وایي چې کله دا خودرو تحریکونه راپاسي، نو خودرو تحریکونو ته به یو خو شعور ورکوي، دویم به تنظیم ورکوي، دریم دا ده چې هغه به درنه ریاست د اکانومیزم یا
د نور رعایتونو د اخیستو طرف ته بوزي. ځکه چې کم ریاست وي هغه وسایل او تجربې زیاته لري، چې کم خودرو تحریک وي هغه نوی وي. او دغه نوی تحریک ته چې ته شعور ورکوې، تنظیم ورکوې، نو هغه وایي چې شعور will always come from without. یعنی دا په دې کې ځکه from within نه کېږي چې هغه ورکینګ کلاس یا هغه محکوم خلک، هغه محکوم قومونه، هغه محکومې طبقې، هغه به بیا په هغه معروض کې صرف رعایتونه غواړي. پاکې به هغه غواړي چې زما تنخواه لږ زیاته کا، لږ مې فنډ زیات کا، لږ راته په عزت سره ګوره. هغه ایمنسیپیشن نه کوي. د محکومو قومونو، د محکومو طبقو دا جدوجہد چې کوم وي د دې ټارګټ ایمنسیپیشن وي چې دا مکمل خاتمه ده. نو هغه شعوري، هغه تنظیمي، هغه اړخ مونږ لا نه دی کړی. هغه باید چې دغه واقعیا، دغه سانحه، دغه مونږ په دې مجبور کیو، په کار دی چې مجبور یو چې نور به دغه خودرو تحریک چې پی ټی ایم یې نوم دی په لږ وخت کې دومره د لرو بر توجه حاصله کړه. په اول ځل باندې لرو بر په لیډر متفق شو، په اول ځل باندې لرو بر په یو ځای راپاڅېدو، په اول ځل باندې فاټا، خیبر پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا یعنی د بلوچستان پښتنو علاقې جنوبي پښتونخوا دا چېرته په یو ځای راپاڅېدل. په اول ځل باندې لرو بر په راپاڅېدل، په اول ځل باندې د پښتنو diaspora راپاڅېدله ورسره، په اول ځل باندې پښتنو د جدید ساينس نه یعنی د سوشل میډیا نه فایده اوچته کړه. موږ خو چېرته هم نه ده اوچته کړې د ساينس نه، پښتون خو اوچته کړې نه ده. نو دغه ټول په خپل ځای دا فایدې، خو دا به اوس ډېر زیات شعور او تنظیم او کنسلیډیشن او حکمت عملي د معروض مطابق دلته ډېر خودرو تحریکونه مخکې هم راغلي وو، په پښتنو کې هم راغلي وو، په بلوچو کې هم راغلي وو. هغه ټول بیا بې وخته ضایع شول. د خیر بخشمري په شان کمیټډ انسان به بل څوک وي. دا نمونه د سندیانو د بنګال پړاوونه په څلورو کې وو. دوی خو اول جګړه خو د جبهې وه، بیا د جوکتو فرنټ وه، بیا د هغې نه بعد د مولانا باشاني وه، بیا اخر کې شیخ مجیب راغی. نو هغه ته شعوري شپږ نقطې ورکړې چې خلک په آسان پوه شي او بیا منزل ته کام ورسولو. نو دغه د پی ټی ایم هر څه د کولی شي. دغه پښتانه هم په دې پوه دي. په منځ کې دغه سوالونه د معروض دا مشکلات، دغه شعور، دغه تنظیم، دغه تقسیم کار چې کله وکړې شو، نو بیا به دا ګټو په دې کې دی دې ته نه لاس کوو چې یکدم وسله راواله. وسله خو چې راواخلې پاکستان فوج هم دغه غواړي که نه، د هغې سره خو هغه بلد دی که نه. بیا خو به همدغه طالب ته به د منظور ټوپې ورپسر کړي او ډز به کوي، وایي پی ټي ایم یې کوي. ولې به مونږ لکه څنګه چې د بلوچ د ټولو پخوانو بغاوتونو ته دې خوشحاله شو ځکه چې 40 لکه بلوچ به کې چې کله مری قبیله راپاڅېده یا اوس بری بوکتې راپاڅېدل، نو د هغې په مقابله کې د فوج او د هغوی طریقې، هغه ریاست، د ده جازونه، د توپې، د توپنګ، د ده میزایلونه، او د هغې په مقابله کې د بلوچ بېوسي، د هغوی غریبي، د هغوی مسلې. نو دا دې ته به یعنی انتها ته به نه دنګو. موږ به دا هغه ازمایش واخلو چې په کار دا دی چې دا غټ بده ورځ زمونږ نه خامي لرې کړي، زمونږ نه کمزوري لرې کړي، مونږ چې څه په دې 2 کالو کې کوم زمونږ نه غلطۍ شوي وي، که کمې شوي وي، که چېرته څه کار نه پاتې وي چې هغه ټیک کړو، یعنی خود تنقیدي دې وکړو. نو زما نه دی خیال چې په دې کې دې مایوسه شو چې جبر څومره هم زیاتېږي، نو مظلوم چې کم دی، ظالم چې څومره هم زورور کېږي، نو مظلوم چې کم دی هغه هم طاقت مومي. دا طاقت د چا نه مومي؟ د جبر نه مومي. نو ځکه نن وایي
چې د پرولتاریا طاقت په پرولتاریا کې نه دی، د پرولتاریا طاقت د استعمار په جبر کې دی. نو دغه زه عرض کول غواړم. مننه. ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو په ډیره تفصیلي نظر وړاندې کو. تاسو د مخکې ډاکټر کمال صاحب خبرې کړې وې، هغې بیا د ملګري د قانوني مبارز عارف وزیر په دغه پیښه باندې په میډیکل ساید هم تاسو خو په تفصیل خبره وکړله، بیا د پی ټی ایم په حواله باندې هم وکړله، د بیدارۍ ذکر هم وکړو، د منظم کېدو هم وکړو. نو ظاهري ده چې موږ ته نه تشدد پکار دی، چې موږ دا وخت نه دی، بیداري پکار ده، منظم کېدل پکار دي. هغه ډاکټر زیار وایي که نه چې د قام ته اشاره ده، د خپل قام ته ملګري تاسو خپل مایک بند کړئ، هغه د خپل قام او د خپل خاورې ته اشاره ده. هغه وایي چې مینې له ژوند ورکول ټوقې نه دي، مینې له ژوند ورکول ټوقې نه دي، ځان زنګول په سر د دار غواړي. او بیا وایي چې دا وخت د جوش سره د هوش وخت دی، دا وخت د جوش سره د هوش وخت دی، هم لیونی او هم هوښیار غواړي. نو ظاهري ده چې د جوش نه به کار نه الو، د هوش نه به مخلو. تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب. زه خپلو هغه کتونکو ته چې زمونږ دا غونډه ګوري، کیدای شي هغوی اوس په فیسبوک باندې جاین کړي یو مونږ، نو هغوی ته به پته نه وي چېرې دا څه روانه ده. هغوی ته دا واپس یادګیرنه کول غواړم چې پښتون کونسل کاناډا او پی ټی ایم کاناډا د انلاین غونډې چې دا یو تعزیتي ریفرنس دی د تېرې ورځې د پیښې چې زمونږ د تحریک قومي مبارز د عارف وزیر په دغه باندې موږ راجوړه کړې ده شهادت باندې. نو په هغې کې زموږ سره د بېلابېلو ځایونو نه پښتانه ملګري ګډون کوي. زه اوس دلته کې زموږ سره نور ملګري راغلي دي، د هغوی نومونه اخلم چې زموږ سره څوک راغلي دي. نو په دې کې زموږ سره انجینیر احمد ضیا صاحب راغلی، هغه ته هم هرکلی وایو، مزري آغا صاحب ته هم هرکلی وایو. او زه دلته اوس غواړم چې مایک خپل ډېر دروند مشر او ملګري سراج خان صاحب ته، پروفیسر سراج صاحب ته مایک وسپارم، هغوی راشي خپل نظر وړاندې. سراج صاحب. ډیره مننه جوهر خان. زما اواز درځي؟ ستاسو اواز راځي جی. ښه، د ټولو ملګرو ته، مشرانو ته، خصوصا د پښتونخوا ډاکټر سید عالم صاحب ته، د هالنډ نه طارق عالم او نور ملګرو چې موږ سره په غونډه کې دي، نورو ټولنو ملګري، د هغوی ټولو ته هرکلی وایم. منندوی یو چې په دې غم کې موږ سره شرکت کوي. بس موږ پښتانه زه بار بار دا یم چې موږ اکثر په غم راغونډېږو، په خوشحالو ډېر کم راغونډېږو. د عارف وزیر کورنۍ سره په دې غم کې شریک یو، دا زموږ د شریک غم دی. او د ریاست د دغې دهشتګردۍ، د دغې جبر په کلکو ټکو کې غندنه کوو. د عارف وزیر او د علي وزیر د کورنۍ چې کومې قربانۍ دي د قام دپاره، د خاورې دپاره، د هغې ستاینه کوو، د هغې تر قدر په نظر باندې ګورو. څنګه چې تاسو مخکې وویل، نورو ملګرو هم دا دغه وکړو، چېرې پي ټي ایم دا یو کار کړی دی چې دښمن قام ته په ګوته کړی دی. هغه دښمن چې موږ به کله د مذهب په نوم، کله د یو طالب په نوم، کله د ګوډو د بیټ په نوم، کله د مجاهد په نوم جنګولو، وژلو به یې، خپل ورور به په ورور باندې وژه. نو هغه دښمن چې دی هغه اوس موږ ته معلوم دی. اوس موږ د شګو شاته یا د بورۍ شاته چې کوم کس ناست دی، موږ هغه ته ګوته نیولی شو، هغه ته ګوته نیسو. نو باید چې موږ په دې کې څنګه ډاکټر صاحب وایي چېرې ځوانان ملګري چې دي هغې جذباتي شوي دي چې دا عدم تشدد به تر کومې پورې موږ دا کوو. زه هم په دې کې یو خپل نظر لرم. هغه نظر دا دی چې په موجوده وخت کې موږ سره نه هغه وسایل شته دی، دښمن زموږ ډېر مکاره دی، طاقتور هم دی چې موږ د تشدد لاره خپله کړو. خو باید چې قام په دې باندې هم پوه شي، یو وخت داسې به هم راځي چې کېدای شي مجبورۍ خو موږ هغې عدم تشدد ته، یو وخت به داسې راځي چې کېدای شي دغه لاره موږ خپله کړو. نو باید چې هغه ستراتیژي هم زموږ په نظر کې وي چې هغه وخت کې به زموږ تګلاره څه وي، زموږ ستراتیژي به څه وي. بیا
زه دغه د بهر میشتو چونکې موږ بهر اوسېږو د وطن سره هغه عمره مینه هغه عمره پې دردېږو بلکې زیات ځکه دردېږو چې هغه حساسیت مو نور هم سیوا شي چې بهر یو نو زه دا وایم چې موږ تقریبا 6 میلیونه پښتانه چې دی هغه په نړۍ کې بهر اوسېږو زمونږ څه مسؤلیت دی موږ کم کار کولی شو د دې قومي مقدمې او عالمي کولو کې دا مختلف فورمونو ته رسولو کې موږ څه کولی شو باید چې موږ په دغه لړ کې ما خپل نیټورکینګ وکړو په نورو هیوادونو کې چې پښتانه میشت دي چې د هغوی سره موږ اړیکې ونیسو موږ څنګه خپل کوم هیواد کې اوسېږو د هغه هیواد پارلمان ته څنګه رسېدی شو هلته د بشري حقونو چې کومې دغه دي سازمانونه دي هغې ته څنګه رسېدی شو په ملل متحد کې موږ څه کولی شو بل زه په دغه قام پرستو ګوندونو باندې هم یو غږ کوم چې دا د قام سره د دې خاورې سره څه روان دي آیا دوی به خپله دا کومه قبله چې ده دا به کله رابدلوي د اسلام آباد او د پنډۍ نه به کله دوی راوړي خپل قام طرف ته به مخ کوي ځکه چې په دې تېرو 2 لسیزو کې چې موږ وکتل نو د عوامي نیشنل پارټۍ کم از کم د 1000 نه زیات ورکران چې دي هغه شهیدان کړل شو د غر ملا ځوانان د هارون بلور د بشیر بلور د میا افتخار حسین د زوی تنکي ځوانان مشران هغه رانه ووژل حلال یې کړل نو په دې باندې یو غږ کوو چې یاره دوی هم لږ خپل هغه ری اورینټیشن وکړي او په دې خپلو پالیسو باندې غور وکړي د قام چې کوم اواز دی د هغې سره خپل همغږي شي بیا هم زه دا وایم چې یاره پي ټي ایم له پکار دي چې اوس هغې تنظیم طرف ته راشي خپلې تګلارې هم وټاکي ارګنایزیشن طرف ته راشي او دغه قامي شعور چې دی هغه د وزیرستانونو نه راخور شي او په نوره سمه پښتونخوا کې په جنوبي پښتونخوا کې په بر وطن کې دا شعور چې دی هغه ړومبی را بیدار کړي د هغې نه پس بیا موږ نورو پړاوونو طرف ته پرمختګ کوو بیا د علي وزیر سره د هغه د کورنۍ سره په دغه غم کې شریک یو ستاسو د ټولو ملګرو ډېره مننه چې وخت مو وباسه په دې مصروفه وخت کې او د چا په ځای چا ملکونو کې به روژه وي څوک به روژه ماتي ته تابع کوي څوک به پشمني ته تابع کوي ډېره مننه چې راغلی خدای مو کور ودان لره خدای په امان سراج صاحب ډېره مننه تاسو په مخه په تفصیل خبره وکړله او همدغسې د ملګرو تاسو موږ په فیسبوک باندې لایو ګورئ زموږ د پښتون کونسل د پیج نه هم تاسو کتلی شئ او زه دلته چې زموږ کوم ملګري زموږ سره دي هغوی ته هم دا خواست کوم چې د خپلو پیجونو نه زموږ دا غونډه چې کومه ده دا شریکه کړئ د نورو ملګرو سره که څوک زموږ سره راتلل په دې کې غواړي نو چې هغوی هم راشي زموږ سره ګډون وکړي سراج صاحب پرې خبره وکړله د پښتنو په مشرتابه باندې هم غږ وکړو چې هغوی هم په دې باندې خپل دریځ ښکاره کړي تر کومې پورې به شهیدان ورکوو او دا سلسله به تر کومې پورې دغه جابر ریاست داسې دوامداره ساتي باید چې موږ منظم شو هغه که په هر ځای کې پښتانه دي او بیا دویمه دا خبره هم ډېره ښه وکړه هغوی چې په بهر میشت پښتانه چې کوم دي کوم چې پښتون ډایسپورا کومه ده باید دوی هم خپل کردار ولوبوي او هغوی هم د خپله د پښتنو مقدمه چې کومه ده د نړیواله کړي په هر ځای کې د پښتنو غږ پورته کړي چې هلته زیاتې روان دي د پښتنو سره ملګرو زموږ سره دلته کې یو 2 ملګري نور راغلي دي هغوی هم مونږ سره ګډون کوي مزري آغا صاحب ته هرکلیم وایو او هغوی ته مایک سپارم چې راشي خپل نظر وړاندې کړي تاسو ته زما غږ درځي مزري آغا صاحب جوهر لونګین صاحب سوري ټو سي تخنیکی ستونزه ده هغوی ته په مایک کې نو تاسو مایک بل چاته وسپارئ زه دلته شاته کار کوم لګیا زمون سره بل زموږ ډېر تکړه ملګری چې سیاسي مبارز دی او زموږ د پی ټی ایم کاناډا غړی هم دی د پښتون کونسل هم دی عمرزاده افغان صاحب ته مایک سپارم چې راشي خپل نظر وړاندې کړي عمرزاده افغان ته مایک سپارم ملګری عمرزاده افغان تاسو زما غږ درځي
یو منټ ملګری او عمرزاده افغان دغه مایک بندو. ملګری تاسو اوس خپل خبره شروع کړئ. خای ډیر مننه جوهر صاحب. دا په پروګرام کې زمونږ د درې مشران وروسته رالو چې هغو ته ما ستړي مشي نه دي ویلي. نو زه ډاکټر سید عالم صاحب ته او ډاکټر هارون ته او ډاکټر کمال صاحب ته دې ته پروګرام کې د شرکت په خیر راغلی وایم. او ډاکټر صاحب سره خو ډاکټر سید عالم صاحب سره خو مې ملاقاتونه 10 کاله مخکې شوي دي د ارباب موجي صاحب په حجره کې چې میټینګونه به یې کول. شاید وخت ډېر شوی دی، زه یا یاد یم یا به نه یم. نو ډېر مشران دي او د دې په مخ کې به خو زه زیات تفصیلي بحث ونه کړی شم. یقینا چې نن د پښتون ولس لپاره ډېره د غم او دردناکه ورځ ده او هغه په دې حواله باندې چې زمونږ ډېر یو مبارز او ډېر تکړه مقام او وطن مین ملګری شهید شوی دی. او څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې یقینا دا د پی ټی ایم او یا د پښتون ولس د شعور د بیدارېدو هغه نښه ده چې د عارف وزیر شهادت یا دغه جنازه یقینا چې که زمونږ دپاره د افسوس ده، نو دا ځای پکې موږ ته د خوشحالۍ ښکارېږي چې نن که زمونږ مرګونه کېږي نو هغه مرګونه چې دی هغه زمونږ حسابېږي. نو زه د خپل خوا د طرفه د پښتون کونسل کنیډې د طرفه د پښتون د پی ټی ایم ټولو مشرانو ته بیا هغې درنې کورنۍ ته په دې غم کې موږ د هغو سره شریک یو. او څنګه چې ټولو ملګرو ته معلومه ده موږ همیشه که په کنیډا کې یو خو موږ د پښتون کونسل د پلیټ فارم نه د خپل وطن په حواله باندې په سختو حالاتو کې په هنګامي بنیادونو باندې ډېر زورور پروګرامونه کړي دي. هغه که د منظور د گرفتاری و، که د عارف وزیر د گرفتاری و، که د مشال و، یا زمونږ د نورو شهدا و، یا د هر قسمه تکلیفونه چې بدبختانه حالات داسې دي چې موږ هغه شان ونه کړی شو. بیا هم د ملګرو ډېره مننه چې دا پروګرام په داسې طریقه جوړ کړو. هغه یو شاعر وایي چې زما قاتل په رڼا ورځ لکه پیری غیب شي، زما قاتل په رڼا ورځ لکه پیری غیب شي، ما ته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري. ملګرو موږ به دې ته ګورو چې د عارف وزیر شهادت چې دی دا زموږ د وطن اولنی شهید نه دی. او موږ به دا خبره هم خپل قام به پې هم پوهه کوو، بیا د ډاکټر صاحب او د شوکت لاله د داسې مشرانو نه به یې هم زده کوو چې دا زموږ د سر انسانان ولې مري. په دې باندې به موږ لږ ځان هم پوهه کوو، خپل ولس به پې هم پوهه کوو. د عارف وزیر چې تر څومره پورې موږ ته معلومات یا د مشرانو نه زده کړي دي د هغه یو څو ډېر غټ ګناهونه او هغه ګناهونه زمونږ د وطن ډېرو چې زمونږ په زړونو کې د هغو ځای دی او تاریخ هغه ژوندي ساتي، دغه ګناهونه هغو کول او هغه شهیدان کړی شوي دي. لکه د علي وزیر هغه ګناه کم چې د باچا خانو، د علي وزیر هغه ګناه کم چې د کاکاجي سنومبر حسین مومندو، د علي وزیر د عارف وزیر هغه ګناه کم چې د خان شهید و یا چې زمونږ د نورو شهیدانو. عارف وزیر چې دی هغه په پښتونخوا وطن کې پښتنو له ژوند وغوښت. عارف وزیر په پښتونخوا وطن کې د پښتونخوا وسایل چې دی په دې باندې واک او اختیار غوښت. هغه په پاکستان کې د پښتنو د پاره د ښه سباوون ژوند غوښت. عارف وزیر په پاکستان کې د قانون حکمرانی غوښته. عارف وزیر په پاکستان کې پښتانه چې دی هغه شتمن او سیال غوښتو.
او دغه سیزونه چې ده دغه دشمن ته ناقابل برداشت دي. عارف وزیر د نورو خرشو خلکو په شانتي دا کولای شو د وزارت اغسته شو پیسې اغسته شو خو هغه د خپل ذاتی ګټو په بدل کې د قام ګټو ته ترجیح ورکړو. د عارف وزیر د کورنۍ د دهشتګردۍ چې کله د سیزونه شروع کېده اولنۍ شهید چې دی هغه د علي وزیر د لیده کور دی، لیکن هیڅ وخت هم د قام په سر باندې سودا نه ده کړې ځکه په تکلیف کې وي. نو عزیزانو موږ ته دا پکار دي موږ الحمدلله نن د پی ټی ایم د پلیټ فارم نه د پښتنو اواز چې ده دا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی، لیکن څنګه چې سراج خان خبره وکړه موږ هغه خپل مظلومیت چې ده هغه منګه دنیا ته هغه شان لا نه د ښکارا کړای څنګه چې ښکارا کول پکار دي. پکار دا ده چې موږ خپل مظلومیت دنیا ته ښکارا کو د تنظیم د لارې د یو سیاسي پلیټ فارم د لارې د منظور په مشرۍ کې چې زمونږ سره په پاکستان کې زیاته کیږي. موږ د قانون حکمرانی غواړو، زمونږ انسانان ورک دي، موږ د عدالت ته لارې هغه عدالت ته پیش کول او هغه خپلو بچیانو ته بیا حواله کول غواړو. موږ په خپلو وسایلو باندې اختیار غواړو، موږ په پاکستان کې متحده اوسېدل غواړو، موږ په پاکستان کې د برابرۍ په بنیاد باندې اوسېدل غواړو او دغه سیزونه چې دی دا پنجابي استعمار ته هیڅ کله قبول نه دي. نو موږ لا په داسې نازک صورتحال کې موږ خپلو مشرانو باندې د پښتون کونسل کنیډې د طرفه غږ کوو چې یو ډېر فیصله کن وخت دی. ما هر تنظیم کې څه نه څه یو اختلاف په څه نه څه حواله باندې موږ به خپل ټول اختلافات شاته ږدو. پکار دا ده چې موږ د محکوم پښتونخوا یو ډیره درنه جلسه وکړو، لکه دا وخت دی پکار ده چې موږ جرګه وکړو او جرګه داسې جرګه وکړو چې په هغې کې د هرې طبقې د هرې پارټۍ د هر فکر سړی موږ راغونډ او کېدو. د پښتنو مسایل چې دی دا د اول نه واله تر نننۍ ورځې پورې دا په جرګو حل کېږي او پښتنو چې کله هم جرګه کړې ده نو بیا هغه بیا شاته نه ګوري، هغه فیصلې بیا موږ عملي کړي دي. نو زما به دا خپل ذاتي تجویز وي چې ډاکټر سید عالم صاحب شکر دی زموږ سره په پروګرام کې شته چې موږ کم از کم دا زموږ مسایل چې دا د 3 ورځو په جرګه نه کېږي، که دا موږ د هفتې کولی شو که د 3 ورځو کولی شو او پښتون ولس دا طاقت لري، پی ټی ایم دا طاقت لري، الحمدلله د الله لاک لا شکر دی پی ټی ایم دا طاقت لري. موږ په پښتونخوا وطن کې داسې خلک لرو، موږ دا کولی شو چې موږ یو ډېره زبردست جرګه وکړو او د دې جرګې کې موږ بیا پریکړې وکړو، بیا موږ فیصلې وکړو چې پښتون قام ته دا خپله خبره کېدو چې آیا په دې پاکستان کې موږ د غلام په حیث نور اوسېدل غواړو او که نه. موږ به په دې کې د یو مرئي په حیث اوسېږو او موږ به په دې کې د یو باعزته شهري په حیث اوسېږو. په پاکستان کې پښتانه د ځمکې په لحاظ باندې، د شتمنۍ په لحاظ باندې، د آبادۍ په لحاظ باندې، د ډېرو د یو تاریخ په لحاظ باندې د هر چا نه، زه په لوی نه یم لکه تاریخ دا وایي د هر چا نه موږ ښه یو، لیکن دا زموږ جوړښت، دا زموږ یووالی یا د دې موجوده کړکېچن حالات نه د ایستو دپاره زما په نیز یوازنۍ لار چې ده هغه جرګه ده او جرګه چې ده هغې کې پکار ده چې دا تمهید او دا اعزاز پی ټی ایم واخلي
په هغې کې به زموږ ملګري چې څومره وس هر قسم زموږ کېږي هغه به موږ کوو. دا زموږ فرض دی. د قام ناتار په قام ختمیږي. د ولس زور چې دی دا د خدای زور دی. او نن چې دی که چېرې په دې موجوده صورتحال کې موږ صحیح فیصلې ونه کړې نو د عارف وزیر غونته کې خلک دا به زموږ نه ځي. د یو قام د غلام کولو دپاره د یو قام د نور پسمانده ساتلو دپاره دشمن چې دی دا هغو فرض دی چې هغه به ستا نه د سر خلک وجني. لکه ملګري عمرزاده او تاسو خبره را لنډې کړئ نور ملګرو له به موقع ورکوو. مننه. نو زه به خپلې خبرې بس سعیده بس زه نورې دغه نه کومه. زه د خپل طرفه دغه غمجنې کورنۍ ته په دې غم کې موږ د هغو سره شریک یو او زه به خپلې خبرې په دې باندې ختمې کړمه. هغه زموږ یو کلیوال دی منصور د هغه یو شعر دی وایي که نن یې پرېښودو باور وکړه سبا یې وجني. که نن یې پرېښودو باور وکړه سبا یې وجني. هغه د امن نوم اغستی خامخا یې وجني. او ښکلې ډرامه ده خو د یو کردار یې ډېر خفه کړو. ښکلې ډرامه ده خو د یو کردار یې ډېر خفه کړو. ګوره پښتون چې پکې وجني په رښتیا یې وجني. ستاسو ډېره مننه. ډېره مننه ملګري عمرزاده. ملګرو دا غونډه زمونږ انلاین روانه ده. تاسو زموږ د فیسبوک د پیجونو نه کتلی شئ. زه دلته که زمونږ سره هغه ملګري لکه چا د اوس جاین کړي نو هغوی ته بیا دا وایم چې دا زمونږ یو تعزیتي ریفرنس دی او هغه انلاین هم را جوړ کړی د پښتون کونسل کاناډا او پی ټي ایم کاناډا یې تابع کړې ده. ډاکټر سید عالم صاحب ته هغه د خو ما موقع ورکړی هم و خو هلته زما خیال دی ناوخته کې نو که هغوی زمونږ رخصت علي هم نو مونږ ورته په مخه ښه وایو او که زمونږ سره پاتې کېدی شي نو هغوی هم راسره وي. خو دا مې وی چې هسې نه هلته کې خو ناوخته دی اوس په وطن کې نو ځکه مې دا خیال راغلی چې هغوی ته دا ووایم. زمونږ سره بل ملګری د کیلیفورنیا نه فرهاد یوسفزی صاحب راغلی دی. هغوی ته هرکلی وایم او هغوی ته مایک هم سپارم چې راشي او خپل نظر وړاندې کړي. د دې نه پس بیا زموږ ویسټرن کینیډا ملګري چې کوم دي عمیر خان دی او ممتاز خان دي ملګري خادم شاه صاحب دی هغوی ته به ځم. نو فرهاد سلامونه او نیکې هیلې د دې غونډې د فاتحې ټولو ګډونوالو ته خصوصا سید علم مسعود صاحب ته د دې غمیزې ډیر زیات دا کم درد چې پښتنو ته رسېدلی دی دې تسلیت وایم. الله تعالی دې عارف وزیر وبخي او الله تعالی دې د دې کورنۍ ته او ټولو پښتنو ته د دې دروند غم صبر او حوصله ورکړي. ملګرو دا مسله تاسو ته معلومه ده چې دا یوازې په غندلو باندې نه کیږي. دعاګانې او خیراوې خو د پښتنو ته پاتې دي. موږ سره خو نور وس نشته نو دې هم کار ونه کړ. که کار یې کولی پښتون نسل به دا نوی نسل به دا 40 کالونه د دې نه رازیات د دې غمیزې نه راوتلی وي. دا لکه څه رقم چې مخکې ورور خبره وکړه دا یو ډېره قوي مبارزه غواړي. پی ټي ایم دا مبارزه شروع کړې او په دلته په کالیفورنیا په کاناډا امریکې او په یورپ کې پښتانه هم ورسره ملاتړي دي. خو تر اوسه پورې لا موږ تر شعار او مزاحمات او تر جلسو او تر دې پورې رسېدلي یو. ولې موږ څه رقم چې په کار دي چې دغه غږ د پښتون ولس دا برحقه دعوه چې کومه ده دغه د مظلومیت چې کوم غږ دی دا د وژنې چې کوم غږ دی دا د نیونې چې کوم غږ دی دا په خپله خاوره د خپل اختیار چې کوم غږ دی دا باید دنیا ته ورسو. او دنیا ته د رسولو دپاره زه په یورپ امریکې او کاناډا کې چې کوم پښتانه دي په دې غږ کوم چې د خدای دپاره د خپل ولس دپاره راځئ سره یو ځای شئ. داسې سره یو ځای شئ چې کور په کور وګرځئ. چېرته هم چې پښتون دی ورشئ. د 20 کاله مخکې چې کوم پښتانه یا 30 کاله مخکې چې کوم پښتانه امریکې ته راغلي د هغوی بچیان نن دلته ډاکټران دي نن دلته لیکوالان دي نن دلته استادان دي نن دلته وکیلان دي. هغوی ډېر څه کولی شي د خپل قوم دپاره چې د دغې ملکونو سره دغه مسله راوچته کړي.
د هیومن رائټس واچ سره د امنیسټي انټرنیشنل سره د بشري حقوقو د اورګنایزیشنونو سره د مین سټریم میډیا په واسطه او همدارنګه د امریکای سره د کاناډا د دولت سره د برتانیې د دولت سره دغه درد دغه ظلم چې په پښتنو سره روان دي چې مړ کېږم زم او په ځپل کېږم هم زه او بدنامېږم هم زه د دغې نه باید پښتانه راوباسو. پی ټي ایم په ګراوند کې د دې لپاره کوشش کوي چې پښتانه د دغې ذهنیت نه چې پښتنو ته ورکړل شوی دی او د پښتنو څخه بدبختانه ډېرې ترهګرې ډلې جوړې شوې دي او دا پاکستان اسټابلیشمنت یا پنجابي اسټابلیشمنت په دوی باندې د خپل ګټو لپاره کار کوي. دغه ذهنیت د پښتنو لپاره په ګراوند کې جوړول پکار دي. پښتون د هغه پښتون چې هغه نه بدبختانه د پنجابي ریاست لپاره لنګه غوا جوړه شوې ده او پنجابي ریاست ته ترغې پورې ساتي واخه ورکړي چې ترڅو چې شو داخلي کله چې هغه وچ شي نو به پاکستاني ریاست تاسو ګورئ کاغه طالبانو هغه طالبان چې دغه په درد نه خوري هغه وژل خرڅ کړل هغه نه پرتګ وېست ګوانتانامو ته ولېګل هغه مجاهدین چې د پاکستان په واسطه باندې استعمالېدل د افغانستان لپاره د جنگ تاسو دا غوي حالت وګورئ هغه سره کوم طالبان یو بشرا ورستل او هغه ټول یې وژل او د بندن کړل په دې دا چې کله ترڅو پوری پښتون د پاکستاني ریاست لپاره کار کوي هغه نمرې هغه ته خدای مرګم ډیر په سختۍ راځي خو کوم پښتون چې د خپل خاورې د بقا د خپل خاورې د پرمختګ د پښتون د پرمختګ کاغه په لر کې د په بر کې دی د دې आवाज یو چت کړي دا به ژوند نه پاتې کیږي دا به خامخامري او دا به د دې او د دغه د پاره چې دا مړ نشي دا د قومي د دې لپاره داسې یو سپورټ کار دی چې هغه هم په انټرنیشنل لیول وي هم په داخل کې تاسو وګورئ دغه پارټي چې د پارټي کې زیاتره پارټي څومره قربانیان ورکړي ولی یو نشو کدو یو دوه به دا قربانیان نه ورکړي که پښتني پارټي نه په ګراوند کې سره یو شي او پښتانه په انټرنیشنل لیول سره یو شي او د خپل دغه برحقه مبارزه دنیا ته مخې ته کیدي او د دنیا سپورټ واخلي زه فکر کوم چې پښتانه به دغه حالت څخه راوځي او کوم هم داسې یوازې په غمونو راټولېږو او بیا نور مسله شاته پریدو نو فکر نکوم کوم به دا مسله به هم دغه سي د قانون رواني او موږ به بس پیغام باندې دعاګانې او خیراوي کو او نور څه برات پاتې نه نو یو ځل بیا مننه کوم الله تعالی دې د عارف وزیر شهادت قبول کړي او الله تعالی دې وکړي چې داګه د ویني رنگ پښتانه سره یو ځای کړي ډیره مننه کوم ډیره مننه فرهاد سزا به تاسو په تفصیلی خبر وکړه زه دلته کې خپل د ویسټرن کاناډا زموږ ملګری چې کوم دی عمر خان ته مایک سپارم دا غي نه پس ملګری طارق عالم ته راځم کوم چې زموږ سره د پی ټی ایم مخکخته او هغه مشر دی د حالې نه ته راځم خو عمر خان ته مایک سپارم ډیره مننه لونګین صاحب او ټول دوستان ته خاصه توګه ډاکټر صاحب ته سلامونه د ډیره درنو ورځ دا نن خو د پرون نه بلکې نن ثابته ورځ د نورو مختلفو جبو د خلکو هم رابطې زموږ سره روانې دي چې را مطلب تاسو څه پروګرام دی دا کوم خلک چې د پریسیډنټ نیشن سره وردیږي دا مطلب چې د زموږ سره کینیډي کې چې نورو جبو خلک دي هغه وخت په وخت باندې خپل رابطې د زموږ سره وکړي خو چونکې د بده مرغه د لاک ډاون د مسله نو داسې څه قدم مونږ نشو اخیستی مزمتي چې یاره بهر وځو نورې دنیا ته مطلب دا دی د شخړې نه خبر کو مشرانو خبرې وکړي په دې موجوده وخت کې دا کم اکشن چې شوی دی نو کدی ته تاسو سوچو کې ډېر سمارټ او پری پلان اکشن شوی یو دلته روجه ده دویمه لاک ډاون دی یوازې په پاکستان کې نو په ټوله دنیا کې که تاسو پی ټی ایم ته وګورئ یا څومره مزمتي سیاست چې اوس روان دی د پښتنو نه هغه ډېر سټرانګ چې دی نو د بهر دنیا په سپورټ باندې چې بهر دنیا کې خلک راوځي نو هغه انټرنیشنل میډیا هم راچوته کیږي هغه متحده هم راچوته کیږي هغه نور د هیومن رائټس کوم ارګنایزیشن چې دی هغه هم راچوت شي دا وی میلونه سٹارټ شي دا مطلب دا په سرکل کې خبره دغه شي نو دا موجوده چې کوم اکشن شي نو دا ډېر سمارټ اکشن دی او زما په خپل خیال دا یو نقصان خو شو نور وسطیه ته پاپا کوي ځکه چې دا شل دوی شورزي د روجي نورې پاتې دي او سټیل مطلب چې ملکونو کې لاک ډاون دی لکه زموږ کینیډي کې بیا خاص کر ویسټرن کینیډي کې دا منډې نه لګ ډیر دی دا ریلیکسیشن ورکه خو سټیل مطلب دا چې لاک ډاون دی سو بار وته نشي نو نور مطلب چې احتیاط پکار دی الته کې کم ملګری چې الته دي کم ملګری چې مبارزه کوي
چې نور دا یو شل 20 ورځې لږ صبر وکړي، لږ ځان په سیټ باندې وساتي او نور خو مطلب دا مبارزه ده او دا یو قومي ستونزې دي. هغه دي په دې کې یو مطلب چې مخکې نو چې زمونږ د بارمشتو پښتنو چې زمونږ چې څومره موسکیږي او په هر وخت زمونږ ضرورت راځي نو موږ به بالکل موږ به ولاړ یو دلته یې که په وطن کې کار ځای کې. یو بله خبره چې د افغانستان مختلف صفحیجونه هغه زه فالو کوم، هغه پرون نه زه اورم ډېر زیات د جذباتو په بنیاد باندې هغه د پوځي پښتونخوا خلکو ته وایي چې یاره تاسو د ټوپک یې ده. نو څنګه چې ډاکټر صاحب وایي نو خو دا خو دیم غواړي چې یاره د ټوپک راولي او مطلب دا دی مخې ته بیا دیم دنیا ته وښایي چې یاره دا خو د سټیټ ریټ چیلنج کو سټیټ باندې راځي، دلته عدالت شته، دلته کې مطلب چې دلته سیستم دی دا خو سټیټ خو فیل نه دی. نو دې ځکه لږ مطلب دا چې د مشرانو کمې لارې چې دی په هغې باندې تګ دی او ځکه چې موږ دنیا هم د دې ټولو خبرو نه خبر ده. زه نور ډېر وخت نه نیسم، نور ملګري به په دې باندې خبرې وکړو، خو زمونږ چونکې د ټولو د ویسټرن کینیډي لکه زه تاسو ته د حساب نشم ویلی چې څومره خلکو ټلیفونونه وکړو، څومره خلکو د خپل غم هغه اظهار وکړو. هغې د الله پاک وبخي، خدای پاک دې نور خیر کړي او خدای دې پښتنو په دې وطن کې امن راوړي. ډېره مننه. ډېره مننه او عمر خان. زه اوس دلته کې خپل بل ملګری چې کوم دی زمونږ طارق عالم د پی ټي ایم مشر چې کوم دی د هالینډ نه، هغې ته مایک سپارم. طارق عالم زما غږ درځي تاسو ته؟ سلامونه، زما غږ راځي تاسو ته؟ او ستا غږ راځي ته خپله خبره. ډېره زیاته مننه دعوت راکولو د پروګرام کې. ډېرو مشرانو خپلې خبرې وکړې، هغه خبرې به بیا زه نه تکراروم. نن مې یو شی ډېر غټ شی مې ولید په دې جنازه کې، باوجود د دې نه چې دا دومره غټه سخته وبا ده او ټول ولس ټول قام ټوله نړۍ د دې نه خبر ده چې دا داسې یو وبا ده چې د یو د بل سره جوختېږي نو هغه ته دا مرض لګي. هغه هر هغه چې څومره پریکاشنز وو هغه یې بالاتاک د پښتون د یووالي او د پښتون د اتفاق یو ډیر غټ مثال ما نن په جنازه کې د عارف وزیر په جنازه کې ولیدو او زه لکه ډیر زیات فخر کوم چې آخر کار لکه د پی ټي ایم چې کوم لکه ضرورتو د وخت هغه د پی ټي ایم پوره کړه تقاضا او نن دغه پښتون چې کوم دی که لر دی او که بر دی دغه راپاسېد او خو وسره دا خو یو عارف وزیر دی، داسې به نور هم موږ چې کوم دی نو بلا مړي خدای دې وکړي چې موږ مړي ور نه کړو نور، خو دا د یو امتحان د پښتنو دپاره د یو امتحان وخت دی او باید موږ چې کوم دی دې ته ځان بیداره وساتو. خبره دلته دا ده د عارف وزیر د مړینه باندې به زه د دې ټولې کورنۍ ته هم چې کوم دی نو د خپل لخوا نه چې کوم دی نو د تسلیت وایم. دوی ډېره زیاته قرباني ورکړه دې کورنۍ، هغه د هیڅ چا نه پټه نه ده په نن ورځ باندې ټولو ته څرګنده ده چې پاکستان یو جابر ریاست دی او دې جابر ریاست چې کوم دی نو همیشه د پښتنو نسل وجنه سرکوشي په وخت د عین د پاکستان د ازادۍ نه پس نه راشورو شه تر نن وخته پورې په مختلفو اشکالو باندې چې کوم دی که هغه جهادیان دي او که هغه مختلف مذهبي فرقې دي که د هر شکل واخلي په هغې باندې چې کوم دی نو د پښتون نسل وجنه شوې ده په مختلفو ادوارو کې او اوس هم روانه ده. خو خبره سوال دلته دا دی چې موږ به دې ته د پای ټکې کله کېدو، کله به موږ چې کوم دی نو مونږ به ځان کې داسې یو جرأت را پیدا کوو چې دې ته ووایو چې بس نور مونږ تاسو دې ته مه مجبوروئ چې مونږ سیول ډیسوبیډینس ته چې کوم دی نو مونږ مه مجبوروئ سیول نافرمانۍ ته چې مونږ راپاسو او تاسو سره چې کوم دی د سیول ډیسوبیډینس نه مراد دا دی چې ډېر خلک داسې فکر کوي. ما وختي سراج لالا سره په فیسبوک کې دا خبرې کولې نو ما ته ویل چې په فیسبوک کې اوس د یو بل ملګري هم دا خبره وکړه چې په فیسبوک کې دغه د ټوپک راخلو د عدم تشدد او دغه خبرې ډېرې زیاتې روانې دي. نو زه دا غواړم چې دا وخت د سوچ او د تدبیر دی، دا وخت پښتون ارګنایز کولو وخت دی. سید عالم لالا هم بله ورځ یو ډېره ښایسته خبره کړې وه په ګروپ کې او ما د هغې
دوامدار چې کوم دنو زه د هغې پلوي کوم. مخکې مې کوله چې مونږ په باید پښتون اوس دې وخت کې ارګنایز کو. مونږ باید پښتون دې ته مجبور نه کو چې یا د حالات مونږ مجبوري مونږ باید چې کوم دې د وسلوالي مبارزې یا د تشدد مبارزې سوچ هم ونکو، ځکه چې مونږ دوره کوي نه یو. مونږ په هغه وخت کې د تشدد مبارزې خبره سو کوي، هغه وخت کې وشي کله ګاندھی دی خپل برخه واغسته، د جنا خپل برخه واغسته، نه هغه وخت یو پکارو چې هغه وخت کې مونږ چې کوم دی پښتون د پاره چې کوم دی نو څنګه چې بچا خان بابا هم دا خبره کوله، خو اوس هغه وخت نه دی. اوس باید مونږ اول په ګراوند باندې ریالټي ته وګورو چې ګراوند ریالټي څه ده. نن که په نن ورځ باندې تاسو وګورئ چې کوم قانونو دغه حماقت کړی دی چې په ماینارټي بیس باندې دی چې کوم دی، لکه که اوس مونږ وګورو د مونږ د پی ټی ایم ښه کافي حده پورې خپل کوشش کړی دی او ښه پښتون یو لس کې چې کوم دی نه بېدارتیا راوستې ده، خو دا معنا دا نه ورکوي چې دا 40 کروڑه چې کوم دی 40 میلیونه پښتانه چې کوم دی نو راپاسولي دي په پښتونخوا کې. ټیک ته چې موږ سره په د افغانستان 40 میلیونه پښتانه چې کوم دی نو ولاړ دي د دې مبارزې سره، خو په پښتونخوا کې تاسو سره 40 میلیونه پښتانه نه دی ولاړ په دې وخت کې. نو موږ له پکار دا نه ده چې موږ په دې وخت کې داسې چرته داسې حماقت وکړو چې څنګه کټالونیا کړی دی هغه چې کوم دی ځان سره نړیوال نه دی ودرولي او دغسې بې پلاره بې موره چې کوم دی ورغلي دي او اخره کې چې کوم دی نتیجه تاسو ته نن مخامخ ده. نو دا زما د زړه اواز دی، لږ به تاسو ته عجیبه غونډه کې ښکارېږي ځکه چې زه لا دوره ستاسو غونډه کې پوهه شاید ونه لرم، خو دا ویل غواړم چې پښتانه لا دې جوګه نه دي چې دی د وسلوالې مبارزې یا د ټوپک ته مبارزې چې کوم دی دغه ورکي پیل ورکي. پکار دا دی چې مونږه ساینټیفیک انداز باندې په ډېر یو ټیکنیکل انداز باندې دا پښتانه ځوان نسل دا مونږه موبلایز کو. دغه چې کوم مونږ اوس مثال داسې دی چې زمونږ په د پی ټی ایم په برکته زمونږ داسې وګڼئ چې د پوړو کې د مالګې برابر یو حیثیت ته پښتانه چې مونږ هغه راپاسولي دي. پکار دی چې مونږه څومره سوشل اویرنس څومره چې کوم دی نو میډیا کې چې کوم میډیا د لارې مونږه دغه ولس ته دغه ځوان نسل ته چې کوم دی نو اویرنس ورکړو چې دغه ولس را بیدار کو. نو دغه زما مننه طارق جانه رو جماعتي ټیم هم دی، زه به تاسو غواړم زه په کې راغلم. ډیره مننه طارق جانه، تا په خبره وکړه ډیره ښکلې. زمونږ سره بل زمونږ ډیر قدرمن او نوموړی خبريال چې مونږ ورته خواست کړو د دې لپاره چې زمونږ دا غونډه روانه ده، نو هغه هم راغلی دی د رپورټینګ لپاره. رحمان بنيري صاحب ته درون هرکلی وایو، مننه کوو چې په دې مصروفه وخت کې هغوی وخت ویستو او زمونږ د رپورټینګ ته ځان وزګار کو او رالل. نو هغوی ته هرکلی وایم، هغوی ته د هرکلي دپاره صرف په خیرالي دپاره د مایک سپارم چې د هغوی د مایک پته ولګي چې زموږ غږ ورته ځي نه ځي ورته صحیح چې بیا هغه خپل رپورټینګ. نو رحمت بنيري صاحب تاسو ته مایک سپارم او هرکلی ته وایم او مهرباني زما غږ اورئ تاسو غږ راځي چې مونږ ته مننه. سلامونه ټولو ملګرو ته ډېر سلامونه او تاسو د بلنې هرکلی مننه شکریا او بخښنه هم غواړم. زه لږ نوزګار وم په خپل یو دفتري غونډه کې او میټینګ روان و، نو ناوخته مې جوائن کو. خو دې غونډه کې چې څوک ملګري ما زه نومونه وکتل، ځینې خو په خپل نومونو باندې زه پیژنم خو ځینې په آی ډیز باندې وینه هغه نه پیژنم. خو بهر ټولو ملګرو ته د زړه د تله سلام کوم. د پاکستان نه کدي کدلته دي او په ټولو ځایونو کې دي. او ما زه خبر شوم چې دا په فیسبوک نیغ په نیغه هم روانه ده، خو ما خو ځینې د دې مطلب دا دی چې فیسبوک نه حضور وروسته بیا کتی شم کوم برخه چې ما د دې مس کړې دی رانه پاتې شوې ده، وروسته به یې وګورم. خو کومه چې اوس کېږي نو هغې کې که ملګري غواړي چې یاره داسې دو خبر کوي چې هغه مهمه ده، نو زه به د هغې نوټس واخلم ځکه چې زه خو غواړم چې تاسو د دې ورچوال دا د نړیوال کورونا کووډ 19 نه وروسته چې کوم نوې ورچوال بیهیویر خلک اډاپټ کوي، کلچرل
سيزونه اډاپټ کیږي نو دا یو برخه د چې پښتانه د خپل سیمینارونو سیاسي غونډو لپاره اوس ورچوال کوټې جوړي او دا د عارف وزیر چې څوک پښتون سیاستمدار وو د پښتون ژغورنې غورځنګ کړی وو ما چې کوم د ریپورټرانو سره خبرې وکړې دا یو مهم کردار وو د پښتنو په سیاسي سټرګل کې نو خبريالانو ویل چې هغه دغه کردار لپاره یو پیژندل شوی نوم او دغه ټارګټ کېدل چې هغه د پښتنو په سیاسي تحریک باندې دا یو جوړ اثر کیږي او پښتانه په ټوله دنیا کې کلر دي کبر دي هغه د اثر جایزه اخلي نو په دې لړ کې دا مهمه ورچوال غونډه چې دا زه یو خبريال په توګه د داسې ګورم چې دا ډېر اهمیت لري او زما لپاره هم دا نوې ایکسپیرینس ده نو د دې نوې ایکسپیرینس چې را ورچوال غونډه بسنګ کور کیږي د دې ریپورټینګ بسنګ کیږي دا به یو ذکر په کومر سره باندې دا او سره زمونږ د لپاره تاسو د لپاره زه فکر کوم چې دا د دې غونډې تابع چې دا د دې سره چې دا نوې ایکسپیرینس دی دا مقهم ورکوي خبريالانو په دنیا کې چې هغه په اسانۍ سره د دنیا د خپل ټارګټ ریجن سره کمیونیکیشن وکړي او دا غینه هغه انټرویوز واخلي دا خبرو ته وګوري نو ثانک یو سو مچ یو ځل بیا زه مننه کوم چې ماته موږ مقرره برابر کړه زه په دې غونډه کې برخه واخلم او تاسو دا دغه چې دی دا ما چې کوم برخه مس کړی دا نو زه خبر شوم چې فیسبوک شې زه به دا غزنه واخلم نو ډیره مهرباني زه به تاسو ته وګورم سم ټول ته مهرباني مننه بونيري صاحب ډیره مننه بونيري صاحب تاسو یو ځل بیا مونږ ډیره مننه کوو بونيري صاحب ته مونږ خواست کړو د ویو ای ډی وی او نوموړي خبريال دی چې زمونږ دا غونډه انلاین روانه ده د کومې تابعیت چې پښتون کونسل کاناډا او پی ټی ایم کاناډا کړی دا یو تعزیتي ریفرنس دی نو مونږ ته خواست کړو چې راشي او زموږ د دې ریپورټینګ وکړو مونږ یو ځل بیا ډیره مننه کوو زموږ سره تاسو بونيري صاحب چې زموږ سره په دې کې څوک ملمان دي نو زموږ سره په د وطن ډیر محترم مشر زموږ ډاکټر سید عالم مسعود صاحب هم ملما دي او زموږ سره نور ملګري چې کوم دي د پښتون کونسل کاناډا او د پی ټی ایم د امریکا هم زموږ سره ملګري راغلي طارق عالم صاحب پکې د هالند نه دي زموږ سره فرهاد یوسفزی صاحب را سره پکې د کیلیفورنیا نو ډاکټر کمال صاحب دی را سره نو دغه ډیر ملګري را سره دي په دې کې شریف مومن صاحب زما خیال هغه سب تک واړي نو هغه ته په مخه خو وایو او زه اوس دلته کې خپل زموږ د پښتون کونسل غړي چې کومه ده زمونږه مېرمن زینب خورکې ته مایک سپارم چې هغه راشي خپل نظر وړاندې زینب خورکې ته مایک سپارم زینب بیبي ته زینب خورې تاسو مایک آن دی تاسو خبره کوئ ها زما आवाज راځي و تاسو आवाज راځي زینب بیبي تاسو आवाज راځي تاسو ته مایک سپارم مننه ډېر مننه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو نن چې دا کومه غونډه دلته کې جوړه شوې ده د عارف وزیر شهید د هغوی دپاره نو هغې دپاره چې دی مونږ د عارف وزیر او د هغوی ټولې کورنۍ ته چې دی خپل طرفه او د ټولو مطلب هغه خلک چې د چا دلته کې نن هغوی ته مطلب دغه ته اکسس هم نشته نو د هغوی د طرف اړخه چې دی نو مونږ هغوی ټولو ته چې دی خپل طرفه دا تعزیتي پیغام هغوی ته رسول غواړو چې دا د پی ټی ایم چې نن دا کم ډېر اهم یو داسې سیاسي او د هغوی چې کوم هلې ځلې وي او د هغوی کوم قربانۍ وي او هغوی په کوم طریقه باندې نن یو ښکلی اواز چې دی نو هغه زموږ نه نن خاموش کړی شو نو زموږ د ټولو دپاره چې کوم پښتانه دي چې که هغه لر او بر او په هر ځای کې د دنیا په هر ګوټ کې دي او هغوی ته نن دا پیغام موږ رسول غواړو چې دا زموږ د ټولو دپاره چې دی یو شانتي چې دی یو غټ او دروند غم دی او موږ د هغوی ټول سره نن په دې هغوی د خاندان سره چې موږ ټول نن ولاړ یو شریک یو ورسره خبرې زموږ مشران پکې ټول ښکلې خبرې وکړلې د هغوی زه به صرف زما د طرفه زه به یو دوه درې خبرې به کوم موږ هم ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي او ډېر زیات داسې وختونه مو کتلي دي او مطلب ډېر زموږ کو ګولونه وو زموږ ینګسټرز وو زموږ مشران وو زموږ ډېر اهم سیاسي کارکنانو هغه ټول چې دین هغوی په کم بې دردۍ باندې چې دین هغوی شهید کړی شوي دي او کم داسې ښه اوازونه چې چا د حق دپاره انساني حق دپاره د هغوی د خپلو بنیادي حقوقو دپاره چریم اواز اوچت کړی دی
هغه په کم بېدردۍ باندې چې دې خلکو خاموش کړي دي. زما په خیال موږ له د خپل هغه د دشمن پناه کول دي او زما په خیال اوس هغه پښتون راویښ شوی دی چې هغوی ته دا اندازه شوې ده چې موږ د کم طرف نه چې دی نو موږ وهلي کېږو. مطلب کله په یو صحره کې کله په بل صحره کې هغه موږ ټولو ته پته ده چې په کم طریقه باندې چې دی نو موږ د هر طرفه ځپلي شوي یو او ځپلي کېږو د اوسه پورې. زه به دوه درې خبرې کوم. زه دا وایم چې په دې وخت کې دا چې کوم خبره وشوله چې انټرنیشنل پریشر چې دی هغه کریټ کول پکار دي. په دې غونډې په هغه باندې زه د ټول خلکو ته همدغه خواست کوم چې زما په خیال په پاکستان کې د کله پورې چې دا انټرنیشنل کمیونټیز د پښتانه چې کوم په مختلف ریجنز کې دي چې څو پورې هغوی دا اواز نه اوچت کړي او مونږ د دې خپل پښتنو د پاره چې د هغوی د حق لپاره اواز نه پورته کړي نو دا خبره چې دی دا به هغلته کې دا به مطلب هغوی به همیشه د پاره شانتي چې هغوی اواز به د باوهلو کوشش کوي. نو کوشش به موږ دا کوو چې هم دغه شانتي غونډې او چې څنګه دا حالات دلته کې لږ غونډې چې دی خوالي طرف ته لاړ شي نو موږ له پکار دا دي چې موږ بیا راوځو موږ هلته کې پروټیسټ هم وکړو. ټیک دا ټول دا حالات داسې روان دي خو زه چې څومره ګورم دلته کې هغه لږ ډېر اوس شیزونه نارملایزیشن طرف ته روان دي نو کوشش به دا وکړو چې موږ څنګه لږ موږ د حالات موږ دې جوګه شو موږ دغه شو موږ دلته هغه غونډې هم وکړو موږ هغه پروټیسټ هم وکړو او موږ هغه یو انټرنیشنل پریشر کریټ کو چې دا کم د هیومن رائټس ادارې دي چې هغوی ته دا مخ وښیلی شي چې په کوم طریقه د پښتنو حقوق چې دي هغه غصب کیږي په کوم طریقه باندې د هغوی سره ناروا سلوک روان دي په کوم طریقه باندې زمونږ د سر هغه چې مونږ وایو چې هغه د غوري هغه خلک زمونږ چې دي نو اوازونه خاموش کیږي چې هغوی کې د چا مونږ ذکر وکړو. زمونږ سره لیست دونه اوږد شوی دی نن سبا. نو پکار دا چې مونږ دا خپل د انټرنیشنل پریشر به مونږ د هر طرفه چې دی دا به کریټ کوو او دویمه دا خبره ده چې د دې سره د دې حالاتو سره مقابله به زما په خیال په جوش نه د هوش سره چې دی نو هغه کیدی شي. په هوش سره به کیدی شي داسې حکمت عملیانې جوړېدل پکار دي چې د هغې په مطلب کو هغه په پاکستان کې دي خو زموږ هغه پښتنه خاوره ده او هغه مونږ بهر ناس خلک دي هغه به په کم طریقه باندې چې دي مونږ به خپلې هلې ځلې به کوو او دا پښتانه به مونږ د دې دا کم چې حالات روان دي او دا به کم طریقه باندې نن زموږ یو مشر سبا بل مشر زموږ مشران کشران ټول وجلي کېږي د دې مخنیوي به څنګه کېږي یا مونږ به خپل حق چې دی هغه به مونږ څنګه اخلو. په دې کې مونږ ټول نن زموږ خویندې هغه خویندې چې زموږ نن په دې فورم زموږ سره نه دي مونږ د هغه ټول پښتنو خویندو د طرفه چې دی نو هغوی علي وزیر شهید چې دی په دې شهادت باندې مونږ خپل غمرازي د هغوی سره کوو د خاندان سره یې کوو مونږ سره شریک ولاړ یو او مونږ به د هیڅ دغه نه چې مونږ څه کولی شو مونږ د هغې دپاره چې دلته د هغوی دپاره موجود یو دی یوازې نه دي مونږ په هر ځای کې مونږ خپل د اواز اوچتوو زموږ دا غږ چې دا هیڅوک نشي بندولی. ډېره مننه. زه به ډېر اوږدې خبرې نه کوم. ډېره مننه. زینب بیبي ډېره مننه. ډېره مننه. زما خیال دی نه ټیک دی اوس اواز صحیح دی. زمونږ زینب بیبي زمونږ د پښتون کونسل غړې ده او هغې خپل نظر وړاندې کوو په دې باندې مننه یې کوو. زمونږ سره نور ملګري هم راغلي دي زمونږ ډېر قدرمن مشر زموږ ملګری ایمل خټک صاحب ته هم هرکلی وایو هغوی راغلي دي د امریکې نه زمونږ سره زموږ بل ملګری د پی ټي ایم صدر هم دی د پښتون کونسل کاناډا صدر هم دی د امریکې انجینیر رسول محمد صاحب ته هم هرکلی وایو په خیرالي ورته وایو. ډېره مننه چې هغوی زموږ سره په دې کې ګډون کوي. زه اوس دلته کې مایک سپارم خپل ډېره مننه رسول محمد صاحب مننه هرکلی درته وایو. زه دلته کې اوس مایک سپارم رسول محمد صاحب ته چې زموږ د پی ټي ایم د کاناډا د امریکې او د پښتون کونسل امریکې هم صدر دی هغوی ته مایک سپارم چې خپل نظر وړاندې کړي. هغوی خپل هم یوه غونډه اوس وکړله ستړي شوي وي په هغې باندې هم خو موږ ورته مایک سپارو مننه یې کوو چې زموږ سره په دې کې ګډون وکړو. رسول محمد صاحب تاسو ته مایک سپارم. السلام علیکم. زه د پی ټي ایم امریکا او د پښتون کونسل امریکا د مشرتابه په حیث د خپلو لرو برو پښتنو خویندو ورونو سره یو څو ټکي د عارف وزیر شهید چې قتل شوی دی موږ ورته شهید وایو د دغه ورځ په مناسبت سره یو څو ټکي شریکول غواړم او هغه دا دی چې عارف وزیر یا تیردور شو
یا ارمان لوڼې شو یا زمونږ د خړ کمر شهیدان شو. دوی ټول یو خبره کوله او یو خوب لیدل کوم چې زمونږ مشرانو زمونږ اتلانو د څو لسیزو دغه خوب او دغه سوچ او دغه فکر لیدلی دی او شروع به موږ د احمد شاه بابا نړیوالو بیا خوشحال خان بابا ورسره بیا خان شهید شو غفار خان بابا شو او داسې بیا نن سبا ورځ کې موږ د عارف وزیر تایر ارمان لوڼي او د خړ کمر شهیدان دوی یو خبره کوله یو سوچ یو فکر او یو خوب او هغه سوچ هغه فکر هغه خبره هغه د پښتون قوم د یووالي د لربر د افغان د یووالي چې د هغې نه کوم قوت جوړېدی شي کوم سیاسي قوت ته جوړېدی شي یا معاشي قوت ته جوړېدی شي چې په دغه خطه کې بل دغه شانې قوت نشي کېدی او نور قوتونه د دغه قوت نه خطرې نه د دوی صرف دغه خبره کوله که دوی دا خبره نه کوله نو دوی ته به نه چا څه ویلي او نه به چا وژلو او نه به چا ګزار کوو خو ګزار په صرف په دغه وجه کېږي چې دا متوازي قوت یا د ټول نه زیات زورور قوت چې په دغه خطه کې په سلګونو کلونو باندې دوی په خلکو باندې حکومتونه کړي دي او خپل هغه سټیټمنټشپ خپل مټورتوب زړورتوب هغه ورته ښوولی دی نو یریږي خلکو نو ځکه دغه باندې سوچ وکړم چې یاره که دی په کم عمر کې وژلی شوی دی خو دی به د ده نوم چې دی هغه به باطلانو کې شمارلی کېږي دغه سوچ او دغه فکر چې دی دغه به جاري ساتلی کېږي دغه خوب دا زمونږ د پښتون قوم د لویوالي د پښتون قوم د اقتصادي پرمختګ د سیاسي پرمختګ د هغې دغه یو لاره ده چې ته د کوز او د بر پښتانه دا رایوځی شي او همدغه کوشش دی دغه سوچ دی چې پی ټي ایم دا په مخ پر وړاندې بوځي موږ ورسره ملګري یو ډېره مننه چې ما له وخت راکړو د خدای په امان ډېره مننه رسول محمد صاحب تاسو په ډېره ښکلې خبره وکړله او همدغسې ده چې زمونږ اتلانو زمونږ مشرانو تاسو په تاریخ نچوړ تاریخ په اوږدو کې هم ورته وکاته چې په بېلابېلو وختونو کې هغوی دغسې قربانۍ ورکړي دي او داسې یې د دې خپل قام دپاره غږ پورته کړی د دوی د خپلواکۍ دپاره د دوی د خوشحالۍ او سوکالۍ دپاره نو زمونږ په دغه اتلانو کې یو زمونږ عارف وزیر هم دی او عارف وزیر بیا زه به دا ووایم چې د هغه کور نه دی چې دغه کور ډېرې قربانۍ ورکړي دي دغه مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي نو دا قصه ځکه ورته رایاده شوه په دې چې ډاکټر خالد زیار وایي چې خره دې وتړي په سوري که څوک غواړي خره دې وتړي په سوري که څوک غواړي چې پښتون په زور زیاتي به مې غلام شي نه په مال وي نه په سر وي نه په مال وي نه په سر دا هغه قام دی چې خبره د وطن د ننګو نام شي نو همدا زمونږ اتلان دي او دا به تل دغسې د تاریخ په پاڼو باندې د ځلنده ستورو په شانته کې ځلیږي ډېره مننه کوم رسول محمد صاحب ستاسو زه کتونکو ته بیا که اوس څوک مونږ ګوري په فیسبوک باندې لایو نو مونږ پښتون کونسل کاناډا او پی ټي ایم کاناډا دا تعزیتي ریفرنس غونډه را جوړه کړې ده انلاین په هغې کې زموږ سره د بېلابېلو ځایونو نه ملګري ګډون کوي د وطن نه راسره ډاکټر سید عالم مسعود صاحب دی د هالینډ نه راسره طارق علم دی د امریکې نه راسره رسول محمد صاحب دی او بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ ورته ډېر خواست کړی و او ډېر مننه کوو چې د وی او اے نوموړی خبریال رحمان بنیري صاحب هم زموږ سره په دې کې د رپورټینګ دپاره موجود دی هغوی هم زموږ سره پکې ګډون کوي زه اوس دلته خپل ډېر ګران او قدرمن مشر ایمل خټک صاحب ته مایک سپارم چې هغوی راشي او خپل نظر وړاندې کړي هرکلې ورته هم وایم ستړي مه شي ورته وایم او مایک ورته سپارم محترم ایمل خټک صاحب خټک صاحب زما غږ درځي ملګري نور صابر چې زما سره په دې کې په تکنیکي سایډ باندې دی هغې ته خواست کومه چې وګوري چې د خټک صاحب ایمل خټک صاحب خو په بل پروګرام کې آنلاین دی همدا اوس چې زه فیسبوک باندې تعقیبوم هلته فکر کوم چې بل پروګرام کې آنلاین دی زمونږ سره هم راغلی و نو ما ځکه وی چې زمونږ سره یې جاین کړی دی ایمل خټک صاحب ما ته هم خبر راغلی دی که زما خبره غږ اوري یو خدای په ونې اخلم یو خبره په خیر چې زموږ د کاناډا د پیوستون ټولنې مخکښ دی صدر دی هغې ته سپارم مایک هغې څه خبرې کول غواړي نړۍ مننه ټولو ډاکټر صاحب سید عالم او بنیري صاحب
ټولو دوستانو ته د نوي چې راغلي ستړي مې شي هرکلی وایم او د دې غنیزي تحصیلات ورته وایم په ډېرې بښنې سره چې د کار لرم باید لاړ شم. یو خبره یو دا کومه چې د پښتون غورځنګ د مشرتابه ډلې ته یو مبارکي ورکوم د دې چې دغه غورځنګ وکولی شول چې پښتانه ټول راویښ کړي. نن موږ تاسو ګورو چې د کندهار نه نیولې تر کونړ او کابل او ننګرهار تر دې پورې د عارف وزیر غایبانه جنازې وشولې. دا پوهه ډېر شهیدان تېر شوي دي، په دا کارونه نه کېده. نو همدغه غورځنګ وکولی شو چې پښتانه یې رابیداره کړو او همدغه غورځنګ وکولی شو چې پښتنو ته یو شعور ورکړه. نو دا د فخر او د شکر ځای ده. نو که د خدای رضا وي پښتانه به همدغسې راټولېږي او راغونډېږي به په یو مرکز باندې. دا چې مشرانو وویلې زموږ تاسو د پښتنو هغه دښمن ازلي دښمن چې موږ ورته وایو هغه معلوم ده. دا هم په ګوته کړه چې پښتنو ازلي دښمن پښتنو ته په ګوته کړه چې دښمن زموږ څوک ده، موږ څوک وژني او څوک هم د خوارۍ او د بدبختۍ کندې ته ورټېلوي. نو هغه همدغه یوازینی پنجاب ریاست ته ایسا ادارې دي چې دا کارونه کوي. خو اوس الحمدلله دغه شعور دغه بیداري پیدا شوې ده. یو بله خبره لنډه دا کول غواړم چې مخکې زینب فورم وکړه، یو زه هم غواړم زما په ذهن کې وه چې انشاءالله که دغه ختم شو، دغه کووډ 19 کورونا ختمه شوله، روزه ختمه شوه، الله دې زر په خیر ختمه کړي، والله دې ټول زموږ تاسو مشران او کشران او خویندې ورونې ټول دغه مرض نه په امان کې وساتي. نو پښتون کونسل کاناډا نه یو هیله لرم چې یو دغسې یو کنفرانس جوړ شي، یو غونډه جوړه شي چې موږ ټول راټول شو، بلکې د ټول که امکان په صورت کې وي د ټول نارت امریکا نه راټول شو په یو ځای کې، یا دلته یا په امریکا کې یو غټه غونډه وکړو او دغسې زنجیري وژنې وغندو او نړیوالو ته یې وښیي. نو تاسو ټول ته ښه ورځ غواړم، آرام او اسوده اوسئ. پښتانه دي تل چې په هر ځای کې سرلوړي او آباد اوسي او الله دې زموږ دښمن تباه او برباد کړي او الله دې موږ تاسو په اتفاق اتحاد برابر کړي. نړۍ مننه رنګین صاحب، ژوندی اوسئ. ډېره مننه حاجي صاحب، تاسو خبرې نور ملګرو مو واورېدلې او زموږ خو خدای دې وکړي چې دا وبا هم ختمه شي او ژوند خپل هلې ځلې واپس هغه شان د شروع کړو. مونږ خو مخکې هم تیر کال هم کړی او کال په کال مونږ کانفرنسونه کوو دغسې، نو خامخا به راجوړو که خیر بیا به دا مبارزه خو به جاري ساتو. د دې نه خو مونږ په قلاره نشو کېناستی. زه اکثر یو خبره کوم چې دا مبارزې و زموږ هغه د رومانس هغه شکل اختیار کړی دی، د دې نه مونږ بغیر نشو پاتې کېدی. ملګرو څنګه چې تاسو د پته ده مونږ دا انلاین غونډه را جوړه کړې ده، زموږ سره پکې ملګري را روان دي. دا یو ملګری ته کې راغلی، زما خیال دی چې دوی حافظ مرغوب صاحب نوم لري، هغه ته هرکلی وایو. زه یو ځل بیا دلته کې خپل بل یو ملګري هغه ته ورځم، ایمل خټک صاحب سره زما خیال یې څه تکنیکي دغه دی چې زموږ سره اواز نه راځي، خو زه دلته کې بیا د خپل پښتون کونسل کاناډا جنرال سیکرټري چې زموږ کوم دی جهانگیر بخاري صاحب ته مایک سپارم چې هغوی راشي خپل نظر وړاندې کړي. جهانگیر بخاري صاحب. جی ډیره مننه. आवाज درځي؟ आवाज راځي بخاري صاحب، بالکل صفا आवाज دی. راځي خبرې. ډیره مننه ملګرو کورم ودان تاسو. نو زه خو ورته په بل نظر ګورم د ټولو حالاتو ته. هغه اول خو زه د پښتون کونسل کاناډا لخوا د قومي ازادۍ مبارز او انقلابي ځوان او ملي شهید سردار عارف وزیر د ریاست پاکستان د فوج او د هغې د ځیلي ادارو طالبانو په لاس د قتل ډېر په سختۍ سره غندنه کوم او په دې قومي غم کې ټولې نړۍ پښتنو د لر او بر افغان وطن پښتنو سره دا غم شریکو لګیا یو. اوس هغه دا پی ټي ایم چې کوم دی دا د پښتنو زه به دا ووایم چې یو حسیني کاروان دی. دا د امام حسین علیه السلام کاروان دی
او بل خوا د یزید ډله ده. نو یزید خو همیشه زورور او ظالم پاتې شوی دی، خو حسینیانو هم خپل د حق لار چرته پرېښې نه ده. او بیا په دې حواله باندې د پیر مرشد حضرت امام امیر حمزه بابا رحمت الله علیه هغه شعر چې د هغه پښتون چې بل پښتون لره پکار دی، د هغه پښتون چې بل پښتون لره پکار دی، سر د قام په غم کې چې چا بیلو نو سردار دی. نو عارف وزیر د سردارۍ په دغه مقام او درجه باندې ودرېدو.